نه فهمم چې دماغ اجسا څرخ مسوش. الو جنرال صاحب ورونو دماغ اجسا دی الان ما وساته قربان بشم در مازله بل شي اینترنت کې سکتگی دن و زه به دغه ورونه ته پر راپورت کما دمو خو ریکا درته مسکر ته ملت هم دغه پیغام دی او غشته دی مو صحیح دی غشته جنرال صاحب براش دغه ورونه به راپورت کما دی به وغه کې خدای به ورور ستړی مسی هغه خدای به مهرباني سره تاسو وغه به دغه ملګری را واخل ملګری سره به وغه مهرباني وکړي. مننه شاهین صاحب زم په خپل ور سلامونه نه کې هلي تاسو ټول ته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ټول بروغ او جوړ است مبین صاحب خي غاک سم نه راتلې ما ته تل لیکل خو نو بدبختانه تا ورته کتل نه څنګه چالو ستاغه دماغ انټرنیټ ضعیف دی امام انټرنیټ ضعیف دی ستاغه سامه ده او ستاغه په کامله توګه ستاغه کسته د دوی غاګ نسته مبین صاحب ته راځي شاهین صاحب محترم کنه بالکل مبین صاحب روان د ولې نه راځي مهرباني سره اسکر جان ته پیغام دی ځکه چې اسکر جان او ملګرو سره بیا وپای وکړه شاهین صاحب محترم شل کاله هم دوی دغه په سر باندې موږ ځپلو د خپل کورو څخه ایستلو په موږ باندې غټ غټ بمونه راوړل او د هغو په خاطر باندې چې هغه نن دوی یوازې پرې خودل دا هغه خلک دي چې هغه به شاته ورپسې و دوی به مخ ته راتله زموږ کور ته به راتله زموږ د کور دروازه به دوی ورښودله زموږ په وطن کې به لارښودنه دوی هغو ته کوله په خپل ملک کې به غلامي دوی ورته کول په خپل ملک کې به د هغو وسله په خپله غاړه باندې ایښودله دلته د عالم بې عزتي د عالم شهادت د طالب بندي کول د حافظ شهادت د کم افغانان چې بمبار سوله کم چې شهیدان سوله کم چې تر خاورو لاندې سوله زه خو په خپل نظر باندې دا مې خپل شخصي نظر دی زه کوم د طالب ویان نه یم زه یو د طالب مینوال یم ټول عمر به موږ د حق دپاره خبر کوو دوی چې کوم ظلمونه وکړله امریکایانو به لا دونه نه یې کړي لکه دوی چې کوم ظلمونه په افغانستان کې د مظلومو افغانانو سره وکړله ګوره افغانان یې 20 کاله د پاکستاني په نوم په شهادت باندې رسولي دي 20 کاله په زندان کې اچولي دي ګوره دلته بیخي محمدي طریقه یې نه پرېښودله په جومات کې جومات وران که کور بمبار که په کلي باندې چاپه وه همدا خلک ورسره وه دې خلکو نن دا وایي چې تاسې نن پاتې سوي مبین صاحب راله شئ خو باید وروره پیغور چاته مه ورکوئ د موږ موضوع نن په دې نه ده چې چاته پیغور ورکوئ مهرباني وکړه ډاکټر صاحب وطن دوست مهرباني وکړه سلامونه مبین صاحب موضوع مطابق خبرې کوئ اسکر راس ورور مې زړه سر مې راځه ذاتي نور خبره ختمه شل کلنې خبرې پرېږدئ هغه به لاړې خپله ذاتي بلا وخوړلې مهرباني وکړه غږ ډېر خراب شو د مبین صاحب ته وغږېږه ته د خبرې وکړه خیر مبین صاحب غږ سمیږي انټرنټ کار دی انټرنټ خو کوم هغه نه ده ورو شاهین صاحب زه به اول خو دا ووایم چې بله ورځ زه مبین صاحب ډېر په دغه باندې کوز کوم او ماته ډېر سپکاوی وکړو نو هیله کوم چې بخښنه وغواړي په هغه دغه او بیا به ته داسې وکړه بخښنه دې په جیب کې واچوه چې مفلس نه شي پوه شوې سپکاوی غږ هم نشته جنرال صاحب کاملا انټرنیټ ضعیف دی شاهین صاحب کاملا کار نه کوي نو د جنرال صاحب انټرنیټ ضعیف دی داسې یو چل دی وطن دوست صاحب تاسو ته نه چا توهین کړی دی موږ چې توهین هم کوو امریکایانو ته یې کوو اشغالګرو ته یې کوو غلامانو ته یې کوو که چیرې ته امریکایی یا د امریکایانو غلام یې بیا نو هیڅ خبر نه دی تا نه بیا څوک بخښنه نه غواړي تا ته نه شخصي دی چا تا حریم ته نه دی خدای ناخواسته فامیل ته او نه خدای ناخواسته تا کوم بل شي ته نه چا توهین کړی او نه توهین کوو نه موږ توهین ته راغلي یو بنان ته باید دغو خبرو چې اوس دی وکړې دو بخښنه ته وغواړه راپورته څه بخښنه وغواړه د خبرې چې تا وکړې دو خبرو بخښنه وغواړه شاهین صاحب زه ډېر احترام لرم تاسو ته که هر څومره مخالف هم اوسم خو زه احترام لرم تاسو غږ سم دی جنرال صاحب برابر بالکل صحیح سوس این هلته اوسه هماغه شی ده شاهین صاحب
جنرال صاحب تاسو دغه وای فای لږ ډیر هغه دغه لږ بعضې شیان کم که چې تنها یعنی هغه شي د انټرنیټ دغه سټوډیو ته دغه کې زه پوهېږم ډېرو شیانو کې وای فای کار اخیستل کېږي ځکه دغه د تاسو خو وای فای دی جنرال صاحب وسلام او تاسو خپل خبرو ته ادامه ورکړئ کنه ښه داسې وکړه وطندوس صاحب نه دالې موږ توهین ته راغلي د موږ موضوع ده په موضوع غږېدلی شي وغږېږي نه شي غږېدلی مهرباني دروازه خلاصه ده هرې خواته چې ځې څلورو خواو ته د قبله موضوع د موږ دغه ده چې اسکر جانه د موږ ورور یې اسکر جانه 20 کاله دی چې هر څه وکړل هغه د اطاع وکړل که دې ښه کړي دي الله به یا دې پاداش درکړي او که دې بد کړي الله به دې جزا درکړي ولس قضاوت په خپله کړی دی او کوي ته مې نکس یو افغان ته دغو عسکرو ته څه وایي چې د اوس عسکر څه وکړي ولس سره جنګ وکړي امریکا او ناټو واشنګټن وساتي او که سلا راوړي دولت ته یې تسلیم کړي یا ما ته یا تا ته ولې ولاړ شي ژوندی خپل کور ته ته څه دی ته وایي مهرباني مې نکس یو افغان مننه شین صاحب د افغانستان ویاړل ځواکونو ته زموږ دغه پیغام دی چې څنګه چې د 20 کاله د جمهوریت او دغه د ولس د ساتلو د لپاره د کوم قربانیان ورکړي دغه قربانیان ته باید ادامه ورکړي او ولس د دې د شا ولاړ ده او امریکان زموږ د لپاره جنگ ګوره شاهین صاحب ما منې کوي دا سړی ګوره د دې لایق نه شاهین صاحب ما منې کوي دا سړی د دې لایق نه ده چې د صرف دا رقم خبرې وکړي د جمهوریت اوس هم راته پورته کوي خو باید به وروره دلته کښېنه د میلمه په حیث که کوم سوال لري هغه د کنې مداخله مه کوه هیله مو ده هغه د وطندوس صاحب دا د موږ موضوع دا نه ده چې مثلا ته وایي چې 20 کاله وینه تویې شي موږ موضوع دغه ده چې عسکر وروره زیاتي وینه که د هر چا تویوي بس ده ته وژل کېږي عسکر دې منځه دی او که چیرې ته غواړې چې د جمهوریت مخ ته یوسې مهرباني وکړه وطندوس صاحب ته په خپله لاړ شه داسې خو نه کېږي چې ته په خپله په اروپا کې ناست او د خلکو زامن هلته جنګېږي وینه یې تویېږي ته په یوه څاڅکي وینه د خپل زړه نه کېږي او خلکو ته وایي چې نه ده ښه کوي څه وایي پکې ګوره شاهین صاحب دلته کې زه دغه نه کوم مونږ وایو چې سوله وشي د ټول نه ښه دغه به دغه وي فرصت وي چې سوله وشي نو که دغه رنګ خو کېږي نه ځکه چې تاسې چې کوم شرایط دي نو هغه به زه وایم چې افغان ولس ونه مني که نه تاسې افغان ولس نه د تسلیمېدې دغه کوئ نو افغان ولس به زه وایم چې تسلیم نه شي که نه ګوره وروره د افغان ولس سره نه د طالب جنګ ده دماغ غږ صحیح ده صحیح ده شاهین مونږ د ولس خبره نه کوو مونږ د امریکایي ملیشو خبره کوو چې امریکایانو روزلي دي ولس تسلیمېدل نه او له هغه نه هم تسلیمي نه غواړو هغه ته وایو راشه یو ځای شه خپل ژوند وژغوره مونږ تر هغه پورې جګړه کوو چې تر څو الهي کلمت الله الهي نظام په دې مځکه قایم شوی نه وي ته د تشي دپاره جګړه کوې د تا جګړه بس که جګړه کوې خو هغه د بیسونه دي هغه د بېګا یم په چې کله وخت راغی بیا به یې جي که اوس خلا چې غاپي مهرباني وکړه راکړه جواب مبین صاحب دلته که امریکایان وځي امریکایانو د شتون دلته به زه وایم دغه ونه لري دلته افغانان جنګ کوي او دلته د باندې راتلل د هند دپاره او د نور ګاونډیانو دپاره هم خطر دی نو فکر نه کوم چې کوم یاست شاهین صاحب د مبین صاحب غږ خراب ده د مبین صاحب غږ خراب دی سم بشي داسې یو چل دی ګوره وروره اصلا د ولس راپورته شوی ده د امریکا په ضد باندې جنګ وکړه او د ولس بچیان و امریکا یې په ګونډو کړه هغه څوک چې د امریکا سره ولاړ دی هغو ته موږ وایو چې ورور جل شمه 20 کاله د ډالر هم وګټل زه دې هم ووژلم بېځایه د امریکا پیسې امریکا په تا مصرف هم کړي او ګټه یې آخر صفر مغه د تا بادار د تا نه لاړه نو ته که راشې ژوندی ما ته مه تسلیمېږه ورشه خپل کور ته د مور خور ته د ژوندی آیا دا زه بده خبر کوم شاهین صاحب تاسې مونږ بادار دلته نه لرو بادار دلته ولس ته او مونږ د ولس بچیان یو د ولس نه راپورته شوي خلک یو ګوره ورور جل شمه قربان دې شمه داسې ده که چیرې تاسو د ولس سره وئ
ګوره د لغمان خلکو به تا سره جنګ نه کوه، قندار به نه کوه، وردګ به نه کوه، غزني به نه کوه، لوګر به نه کوه. همدغه خلک راپورته شو، همدغه امریکا هم چپه کړه، ناټو هم چپه کړه، او نن خبر دی طالبانو ته هغه پورې را رسېدلې ده، ته کمپنۍ پورې، یعنی کابل په دروازو کې دي. نو دغه زه نه پوهیم چې کوم ولس تاسو ښیي. هغه ولس چې طالبانو سره دی هغه افغانان نه دي، هغه ولس نه ده. کوم ولس ته ښیي؟ دغه څو دانې عسکر چې دي دا خو زموږ ورونه دي. دو ته وایي چې وروره بس زیاتي، ته ولې بیا هم د جنګ خبرې کوي؟ زه دو ته ایران پاتې یم، زه وایم چې بس، ته وایي چې نه دیموکراسي او جمهوریت غواړم. دا څه علت ده؟ بالکل شاهین صاحب، تاسو زمونږ ورونه یې، موږ تاسو ته خپل ورونه وایو، خو البته د بیروني استخباراتو په دغه باندې که دلته څوک زمونږ په خلاف مخالف جنګېده، موږ غواړو چې دا د لړۍ بند سي او دلته افغان وژنه او دغه بند سي. تاسې راشئ دلته یو ښه ژوند ولرو مونږ او برداشت او دغه د یو بل سره وکړو. په دا نامه باندې باید څوک ونه وژلی شي چې دا د حکومت نفر دی یا دا مخکې اردو عسکر و یا دا دغه یو ښه ژوند ولرو. ورور جرسم ګوره په میدان وردګو کې ځکه دا مثال درته وایم چې دا شی موږ په سترګو ولیدل. د ما د خاله زوی په اوقات کې و چې 1.5 عسکر او سایمنصب هغه څوک چې 20 کاله جنگونه کړي هغه تسلیم شول. تسلیم نه راغلل، ولس ته راغلل، خلکو ته راغلل، طالبانو ته راغلل. سلای کې کله وی بس زه زیاتې خپل ورور د خپل ژبې ملګری یا خپل وطندار نه ولم. هغه په غیږ کې راونیول، په جیبو کې هغه څه پیسې چې درلود مسکینانو غریب او غربا راټولې کړي دې په جیب کې واچو، په مخوي مشکل وځي کورو ته لاړ شي. ګوره که موږ د خلکو وژل په کار هغه 1.5 نفر مال وژل هم شوي، اما د موږ وژلو ته نه راوتلی دی. ولس د موږ ورور ده، ولس د موږ بچیان دي، موږ د ولس زامن یو. موږ خو د بل ځای نه راغلي، نه د تیارې د شان رالوېدلي یو، نه د کوم بل ملک نه راغلي یو. نو تاسو ولې دا خبر کوي په دوه وخت کې وایي چې نه تاسو بل ملک ته کار کوي؟ کوم ملک ته موږ کار کوو او موږ څوک یو؟ الو ښه نشته را بشو جنرال صاحب، ډاکټر صاحب په هر صورت باندې مایک بخلاف کړ. السلام علیکم شاهین صاحب. دا سوال په سوال سټیپ په سټیپ به مخته ځو. ډاکټر صاحب محترم، دا خو مثلا د کمونستانو بله غږم نشه جنرال موضوع دغه شی ده چې دغه عسکر جان ته موږ وایو چې عسکر جان هغه بادار دی چې ته پرې نازېدلی، هغه بادار دی چې ته به ورته پیروي، هغه بادار دی لاړه، دونه بې وفا بادار دی چې ته په سړک او په میدان همداسې تنها پرېښولې. ته مې نه ازدی افغان څه وایي چې آیا د بادار یې ښه وکړ، بد یې وکړ، خوښه یې کړه، خوښه یې نه کړه، څه وایي ډاکټر صاحب؟ بالکل صحیح ده. زه به جواب درکړم. سلامونه کوم د ټول نه مخکې. سلام ټول دغه ناس کسان د صحت په جامو کې لره او د الله په امان کې اوسئ. بالکل صحیح خبره ده. دغه شاهین صاحب ټوله دنیا ته او بالخصوص ټول افغانانو ته معلومه ده دغه بادار یو حرامي بادار و چې بار دغه موږ وغولولو. خو بیا هم دلته یو شی دی چې وروره جانه موږ داسې په دې افغانستان کې خرڅ شوي انسانان لرو چې هغه همیشه خرڅېدلو ته تیار وي. زمونږ د خرڅېدلو بازار هم ډېر ګرم دی که نه. مثلا دغه خرڅ شوي خلک لکه ډاکټر نجیب، لکه ترک او حفیظ الامین، همدا رقم لکه کرزی او شاه شجاع و همدغه هغه و اشرف غني، د نور ولس خو نه خرڅېږي ماشاءالله. ولس خو کلک د خپل وطن او د خپل دین سره ولاړ ده. همداسې نه ده؟ بالکل دا سره زه منم چې زمونږ او ستاسې تاریخ کې به دا چا خپل فکر دی څوک خرڅ شوي دي، خو خرڅ شوي دي که نه. دا تا یې لیست ویو. بله غږم نشه جنرال صاحب. نن دی والا انټرنیټ ډېر ضعیف دی جنرال صاحب. ما د ما ضعیف دی خو تاسو انټرنیټ ډېر ضعیف دی. ښه را بشو دغه بل ورور ته. الله مو وساته ورونو، انټرنیټ دی. قاسم صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام شاهین صاحب. سلامونه تا ته جنرال صاحب ته. راګستا شاهین صاحب. او سام شو جنرال صاحب، سام شي بیا خراب شي. دغه بل بیچاره عصبي تکلیف لري، دا مراخله لیوانای د شاهین صاحب نور لایفو ته دی خپلاتي ولیدل ته بیا راسي
چټي چټي لګیا لري که ډاکټر دې موږ لایف ته بیا نه مرز وروره قربان شم چې کله موږ دې هغه بیا خراب شقه شاهین صاحب आवाज یې صحیح نه ده. او جنرال صاحب आवाज سم نه دی. مهرباني بس سلامونه دی تاسو ته او جنرال صاحب ته نور دومره سټوډیو اوریدونکي ته. وعلیکم السلام. نو ماشاءالله موضوع هم ښکلې موضوع دی لپاره ډیره مناسبه ده ولې چې څومره وخت دی د امریکې یا د نور ملکې څومره ډالر وخوړل نو د خپل ولس چې کوم د په تباہ په برباد کړ لکه خراب یې کړو نو تاسو د سره لوی شګړه د لوی احسان د چې اوس په لیا د راضي یا د خپل کور ته لاړ شي یا د راشي د خپل ولس سره د ملاو شي مجاهدین سره د ملاو شي تسلیم نشي چې بالکل مستسلم یو نو دا د توسې د سره چې کوم دا لوی احسان ده نو په دا نه د غټ احسان بل دی غواړي نه نو موږ د دې لپاره دا دعا کوو چې الله دې زړونه واړوي خو موږ خدای نه خواسته دی ته نو یو موږ خدای نه خواسته دی تاسو ته راشي چې موږ تسلیم شو نور د امریکای غلامي چې کومه ده نور موږ خدای نه خواسته دی ته نو یو چې تاسو تسلیم شئ موږ دې ته وی چې کور ته د ژوندای ولور شه د به بهتره وي پهونه نه شاهین صاحب دومره د غاټم نه وای تسلیم دي سي आवाज صحیح نه شاهین د ما و سم دی جنرال سرواری تاسو आवाज خراب دی ښه د جنرال صاحب आवाज بیا خراب شي کی جنرال صاحب आवाज سم شو بیا جنرال صاحب سمیږي اور سم شو خراب شي شاهین بله شاهین صاحب د اول خو به تسلیم شي نو که تسلیم نشن نو د ټوپک په زور به خامخا تسلیمي بالکل جنرال صاحب که اجازه وي ور بکو نوبت اسمت ورور نن خو ډیره کم موضوع ده عسکر د موږ ورور و د موږ ورور دی موږ ورور به اوسي عسکر ته دا وایي چې هغه ملګری هغه د تا بادار یا د تا ملګری یا دوست چې ډیر غټ سړی و ډیر وفادار و تا ته هغه داسې بې وفا خوشی کړي په میدان باندې نو بهتره دغه د چې د ولس سره ودره د افغان سره ودره د مسلمان سره ودره کني ریښه د دغه لار د چنیولې د کاګه ده مې نه سي افغان ته څه وایي غوړونه چې ته اوسم واشنگټن او نیویارک ساتي هغه ته څه وایي سلام علیکم شهید صاحب تاسو ته او یو ښه کومندوی سلام ستر جنرال مودین خان ته د دې لپاره چې د کاسه او کودړي ښه څنډي دا ټول سم څه وویل په بیا هم تر سره مهرباني موضوع ترش خیر اوسئ 400 وعلیکم السلام مهرباني موضوع ترش موضوع ته به اوس راسم ورور غلزه راځي چې د یتیمانو د دې کندو حال ذاتی کاته کوي ګوره مو هم د یتیمانو په خاطر باندې دغه خبرې کوو چې یتیمان مثلا زوريږي کندې زوريږي خلک کندې ډیریږي دغه ورونه ته څه پیغام لري ما ته نه د ورونه ته چې د اوسم جنگيږي د خپل افغانانو سره خاص د امریکا د ګټو لپاره امریکا پیسې ورکوي افغانان په وجني امریکا سلا ورکوي افغانان په وجني دغه افغانانو ته څه وایي زه په خپل دود ابدال اتلو سربازانو ته دوسته سور سلام کوم د دا څه وایي موږ خو وایو چې ورونه هم دي چې مړه شي او دا وایي سور سلام ورته داسې سور سلام چې کوي سلام مه کوه په خپله لاړ شه هغه سلا یې واخله هغه سور سلام ځان ته وکړه ته خلک ووله ولې د خلکو زامن پرې وژنې ولې هغه په خلکو وژنې داسې دې خوښېږي سور سلام هغو ته مه کوه سور سلام ځان ته وکړه که د نر بچی یې لاړ شه په خپله باندې وجنګېږه په خپله پروت یې روزانه خدای چېرې خټې کوي څه شی کوي خلک ته سلام کوه ولې خلک وژنې وخت ورکوه که نه داسې چل ده چې دغه فکر چې تاسې کوئ مثلا تاسې چې دغه عسکرو ته کومه خبر کوئ یاره د خپل ګریوان کې سر کته کړي چې دا تله اوس موږ دغه 1.5 سل عسکر چې په میدان وردګو کې تسلیم شول آیا دوی ته موږ په څاپېړو وهلي په لغته مو وهلي په قنداغو مو وهلي دي وژلي مو دي د موټر په بانټو مو اچولي په تبرو مو وهلي دي خدای دې موږ ورونه اوس ساده بې عقله ولې داسې کوي سور سلام ورکوي ورشه په خپله موضع ته ورشه په خپله سلا واخله وجنګېږه دا له ټرتې پرتې ولې د خلکو زامن مړه کېږي دا عجب هغه دی منطق دی
هغوی شاته بسته ملت ولاړ ده، بسته ملت ولاړ ده. هغه تاسې غوندې نه چې 2% بېسواده. اوس وګوره موږ تا ته بېسواده هم نه دي ویلي، ته باسواده، ته بیخي مندلیف جدول تا جوړ کړی دی. ولې یوه خبر درته کومه، اوس به راځه اوس به درته ووایم د تاسې جنګ په کوم منطق باندې دا جنګ د تاسې اورې اوس زما غږ شته شاهین صاحب؟ بالکل صحیح شو جنرال صاحب، اوس صحیح شو. که غږ مې صحیح ده دوغومره دې ملګرو ته وایم، عزیزانو دوستانو لایف خپرونه در سره شیر کوي. صحیح ده اوس غږ؟ بالکل صحیح ده جنرال صاحب. نو دغه اسمت وطنجار ته وایو چې اسمت وطنجاره نن مو راځه، موضوع مو دا راوړې ده چې نن به د افغانستان عسکرو خراب شو غږ جنرال صاحب. نه پوهېږم انټرنېټ کې دی ولې داسې ستونزه ده. برونو یې غږ اورئ که نه یو څوک ووایي چې جنرال صاحب واوري غږ خو زه نه اورم. غږ یې خراب ده شاهین صاحب، غږ یې خراب دی، غږ یې نه راځي، غږ یې نه. خیر اوسه، ډېره مننه، ډېره مننه. اسمت وروره جنرال صاحب ښه درته وایي دغه ورځ دغو هغو خبرو نه ده چې مثلا سړی ووایي چې دا ورځ کامره تاسو بنده کې جنرال صاحب کندې سم شي، کامره که بنده کې انټرنېټ شاید د کامرې تاثیر هم وي، انشاءالله تعالی شاید سم شي. تاسو وغږیږئ جنرال صاحب؟ نه والا نشته غږ جنرال صاحب، متاسفانه. اوس سم شو، مهرباني. ما دغه ویلې چې ګوره مونږ د عسکرو ته غلام، مزدور او د اجیر لقب نه ده ورکړی، کنی دی خو مونږ د دې په خاطر خاص د سره رحمۍ په خاطر باندې، کنی دوی په محاصره کې دي، دوی نور د جګړې توان نه لري، بادار روان د امریکا په تیښته باندې ده. هغه وروستۍ خراب دی جنرال صاحب، خراب شو بیا. غږ خراب شو. تاسو وغږیږئ جنرال صاحب کندستان. داسې چل ده اسمت وروره، موږ تا آخر لحظې پورې کوشش کوو چې د یوه انسان ژوند وژغورل شي، ځکه چې یو انسان ژوندی پاتې شي دغه فامیل ورسره خوشحاله یې ژوندی پاتې کېږي. هغه عسکر چې مثلا موږ ته راغلل، موږ هغه خوشي کړل، موږ هغه ونه وژل، ولې دولت تر اوسه پورې یو نفر نه ده خوشی کړی، په جیب کې پیسې نه دي ولیکي، کالي نه دي ورته کړي چې ځه کور ته دي. برعکس ولي دا د یوه انسان مسلم حق دی چې خپل ازادي غواړي. لکه د ته چې ځان آزاد غواړي آرامه وغږیږي، آرامه ژوند وکړي، نو څوک د تا ممانعت وکړي، طبعا واضح خبر ده چې ته د هغو سره جنجال کوي. همدارنګه هم افغانانو ته موږ وایو چې ورونو او خویندو په خپلو ورونو غږ وکړئ چې وژل کېږي، او مور خپل زوی ته دې ووایه چې زیاتي بس د واشنګټن ساتنه کور ته دې درشي. همداسې که هر څوک چې جنګ غواړي دلې د شعار نه ورکوي، ور دې شي عسکر دې عوض کړي، د هغو سلا دې دی واخلي، جنګ دې وکړي، اما بل ته دې نه وایي چې نه سلا کې نه دي، سور سلام دې درته وله. ته نو ولې لندن کې خو ته سلا واخله که نه، ته لندن خلک ګرمې مظلومان شهیدان د ما ورور کنه سلا خسته نو زه خو داسې نه کوي چې یو به مثلا قلمي جهاد کوي، د ما ورور په سنگر کې ده، همدا اوس مې ورور په شیرازي بابا زیارت سره هلې پوسته کې پروت ده، نو زه څه رقم وکړم، خو زه مجبور چې لاړ شم، زه عوض د هغو زه نه سلا اخلم او هغه چې هلته اوس هغه یې اخلي. موږ خو داسې سره دغه کړي دي، ته په خپله باندې تا د کوره څوک د اوس په ګرم داغ سنگر کې پراته دي د امریکا په خاطر باندې، څوک ورور دی، بل ورور دی یا پلار دی، څوک او د دوه ځانه ناسې چیغې وهي چې نه ټول افغانان د ما ورونه دي، ټول افغانان چې هغه هلمندی ده که چې ټول دې ورونه دي، نو ته ولې دغه ټولو ورونو ته وایي چې نه ټوپک په مځکه کېنږدې سور سلام دې درته وله؟ ولې وولي؟ څنګه یې وولي؟ د چی شي په خاطر یې وولي؟ من قتل دون ماله فهو شهید. ښه، آیا د چا مال موږ غلا کړی ده؟ د تا مال موږ غلا کړی ده چې ته ما وژنې؟ څه شی مې د غلا کړي دي چې ته په مال باندې ما وژنې؟ مکتب ورانوي. ګوره ورور جشمه خیر ما جدي کېږه، زه خو ډېر جدي نه در سره غیم. داسې یو چل ده که چیرې موږ مکتب وران کړی وای، اوس به د طالبانو په ساحه کې مکتبونه مطلق بند وو. که چیرې موږ سړک وران کړی وای، هغه سړک چې وران دي
هغه موټر ورته ورشه ورته هغه باردار موټر چې راځي صحیح قریزي شوی نه دی صحیح دی کوم چیرې چې کوم ټانګ راځي د موږ کورونه نړوي د منځه یې وړي هله دا د ما مسلم حق دی چې هغه په بل مخ زه واړوم پوه شوې آیا د ولسوالۍ بیت المال نه ده ولې ورته کوئ چې ونیسئ سبب ګوره د جرلیز ورونه د جلیز ولسوالي په میدان وردګو کې طالبان ونیوله هیڅ شی ضایع نشول طالبان غږ وکړ به ټوپک او سلاوي ته یوسه نور د بیت المال دی غرض ما فکر هم داسې ځای په ځای و 15 دقیقې تیرې نه وې د دولت تیارې راغللې د جرلیز ولسوالي واخسته بمبار دی کله شفاخانه دی بمبار دی پرونه په کاپیسا کې په واده باندې بمبار کړی دی ایو متل دی چې ستن په ما لګیږي ځان می درد کوي او بل ته یو روزانه میخ نیولای هغه کوي په هغه باندې وای چې هغه نه خوږي دغه ملت به مولاند پروت دی او په خپل باندې چې وای چې وای عسكر وګورځه عسكر چې د ما کلی ته راځي ما وژني د امریکایانو سره یو ځای زه څه ور سره وکم خو بیا هم د ورور ته وایم چې امریکایان لاړه لو بیا کړه او ساده او لاوده وروره واشنگټن ته په وردګو په کابل او په هغه جلال آباد او په ننګرهار کې راته ساتي داسې چې خوند درکې خو ورشه واشنگټن په واشنگټن کې وساته بس ورکه د خبرې پریدي ځتین راشه ورونو ته سم خبرې وکي په خپل هم جنگ ته ځل کې ولاړ شه په اول خط کې وجنګيږي ناس روزانه په اروپا کې ډوډۍ مفت در رسیږي سوسیال وهه همدغه چغوي چې سور سلام دی عسكر ته عسكر دونه بیا عقل نه دزياتي هر ورځ اتیا نفر سل نفر ته راځي د خپل ورونو سره یو ځای کیږي هغه تاسو دغه کارونه کوي موږ دغه ورته پکا نه وهو تیل نه پیچه وکړو ګوره شاهین صاحب ته ما ته ورور وې او برعکس ما ته پیغور راکې ما ته د تسلیمېدو د پاره کمپاین کې دا تسلیمي نه ده ډاکټر صاحب محترم یو د خدمت ما کې دا ګوره کمپاین نه دی دا تسلیمي نه ده دا د تا ژوند ژغورل دي زه چې تا ته وایم ما ته ما تسلیمېږه خپل خور مور پلار ته دې تسلیم شه ما خدای دې امدانن ما جدي کې ژوند د ما په لاس کې نه دی ژوند د الله په لاس کې دی ساده کېږي ما یک مخلص زه یو ګورڅونه په احترام دراجګوم کني کته کوم د څه دی کوم دا شل ژوند د الله درکړی زور دې مځکه اخلي هوا د الله تنفس کوي هر څه د الله تعالی درکړي دي اما یو شی درته چې ته د ما ژوند ما اخله راشه د ما سره کنه یو ځای کې د خپل فامیل سره د یو ځای شه مور بل ورځ چې ته د منځ لاړ شي اته خزه کنديږي اته زوی به پلار کیږي زه داغه چیغې درته وایم چې چیرې ته مسله د خدمت د وطني ته کولای شې په بل نظام کې د دغه وطن خدمت وکړي د بل رئیس جمهور ته لاس لاندې خدمت واګ ونی سمای مخلص او مخلص نه یو پک اېت پوښتنه نه یو سوال د جواب شه مخلص او مای مخلص او مای مخلص یې څه کوم نو ته چیرې د تا مسله د خدمت د وطني وطن څوک نه دس کوي مهرباني هر وخت او هر شرایط کې د هر چا ته بیرغ لاندې ته پاچاغه کړي خدمت کړي راشه د خپل اسلام ته بیرغ لاندې خدمت وکړي راشه د خپل وطندار ته لاس لاندې خدمت وکړي نه د سکاٹ میلر او که چیرې د تا مسله د خدمت د وطن نه د دین نه مسله د نیویارک او واشنگټن بیا نو ضرورت دوته نشه چې ته ماته وایې چې څوک یم او څوک یم زه دغه چیغې وایم زه مسله د تسلیمي نه ده هیڅ ما راته تسلیمي زه تا څه کوم تا ډوډۍ خوره ورشه په خپل کور کې ډوډۍ وخورې چې ژوندی پاتې شي زه خو دا خبرې کوم ما کې مخلص نور ورونو نوبت مه کوه دا رقم خراب شو د ورور خو هغه څوک چې کېدل ابو سکمه السلام علیکم محترم حماد صاحب مهرباني وکړئ ما کوم خلاص کې مبین صاحب شته دی کوم د انټرنیټ سمي و بغي یا بم جواب درکې سوال ته همت ورور نه غږیږي چې نه غږیږي زه به دې سکه ورور سره خمو کوم زه خو دې مایک نشم خلاصوله خیر دا نه غږیږي را به شما شاهین صاحب خبرې امين امين خبرې د جیب کې وښه نوبت دی هر نفر په نوبت کې هم سوال کې هم جواب ولې داس کې امين صاحب مهرباني وکړه امين صاحب تاسو انټرنیټ ضعیف دی غږم نشته دی دروغ نه درته وایم انټرنیټ هم مبارک صاحب سلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شاهین صاحب ته جنرال صاحب ته لیدونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم الله مو خوشاله لره په زړه پورې موضوع مو راخیستې ده غرب روزل شوي او ټامیان فل برایټان چې په غرب کې د عاشق او عشرتۍ ژوند تېروي
دلته جګړې اور ته لمن وهي. موږ د جګړې اور ته لمن نه وهو. موږ غواړو چې د افغانستان کې دا د وینو بهیر ودرېږي. د سولې دپاره مو لومړیتوب ورکړی دی. دا چې دوی په شمال کې ملیشه سازي کوي، بابله ورځ راپور پې خپور شو، هغه غله ډاکوان رهزنان هغه شرابیان نشیان د کابل ګوډاګۍ ادارې د خپل بقا په خاطر باندې په شمال کې ملیشه سازي کوي. په ډېرې بخښنې سره د خپلو خبرو دغه لغات لږ سنجوئ. ډاکټر صاحب ګوره که ما سره ته د پښتو په قاموس کې خبرې کوم زه درته تیار آماده یم. الحمدلله ګوره دلته موږ یو څو کسه ناست دي. ډاکټره زه دې پېژنم که په پښتو ژبه کې را سره خود مې پېژنې ما ته پېژنې زه یو خبرې هم درته تیار او آماده یم انشاءالله تعالی چې ډېر داسې کسان چې د ستا په شان نور هم دي. موږ د پښتو ژبې دپاره مبارزه کړې، د دین دپاره هم کړې ده، په هر ډګر کې مبارزې ته چمتو ډاکټر صاحب یوه دقیقه د خدای دپاره څه رقم انسان یې چې راپورټ ماشوم غوندې یې مه کوه داسې مه خلاصوه موضوع. ما خپلو خبرو ته پرېږده چې زه خپلې خبرې وکړم. مهرباني داسې د غرب غلامان او فلپریټان او ټامیان ورته ځکه وایم چې 20 کاله د صلیبي یرغلګرو د چتر لاندې د افغانستان مسلمان مجاهد ولس بمبار کړ. 20 کاله زه د پنجابي په نوم ووژلم. 20 کاله زما کور جومات زما مدرسه بمبار کړې. څنګه ورته د صلیب غلام ونه وایم؟ څنګه د صلیبي یرغلګرو غلام ورته ونه وایم؟ څوک ورته وایم؟ وطن ساتونکي ورته وایم. دا وطن ساتونکي دي چې ما نه د امریکایانو او د برطانویانو قطار مخکې ورور د اخره پورې ورور زه په خپل سرک کې وبخښه مبارزه ښکته مې کړه نشي افت د خبرو د کلام نشي مراتبلی بنا ذریعه درته په ده باندې یو شت صدق کې یا ماشوم ده او یا خدای ناخواسته داسې به فکر وکړم چې نیشه ده. ما خوشحال ورته وایم مهرباني مبارزه همغه ډاکټر وتکا دی دا که نه ډاکټر وتکا نه ته ګیله موږ نه کوو. زه دا وایم هغه غولېدلي عسکر هغه زمونږ ورونه دي هغه چې په کومه عقیده من دي. ډالري علماو د کابل د ډاکټر نجیب د وخت د شؤون اسلامي هغه عالمان چې د ډاکټر نجیب په وخت کې عسکر دي ته ترغیب کول چې تاسې د خپل وطن نه دفاع کوئ. حال دا چې د روس او د مسکو او د تاشکند او دوشنبې نه دفاع کوله. زه راځم دې خبرې ته چې هغه عسکر هغه د ملي اردو عسکر هغه ملي پولیس چې غولېدلي دي تر دې دمه پورې هیله مو دا ده چې د واشنګټن او د نیویارک د ساتنې لپاره قرباني مو ورکوئ. راځئ د خپل وطن د آبادېدلو لپاره یو بل ته لاس ورکړو. ګوره د امریکایان به سبا د دې هېواد څخه ووځي یو بل ته به سره مخامخ کېږو. ته به څنګه ماته چې زه به څنګه تا ته د یو افغان په صفت باندې وایم چې ته افغان یې؟ څنګه افغان یې چې 20 کاله دي د صلیبي یرغلګرو غلامي وکړه زما په وړاندې دغه وردګو دغه ننګرهار کې دغه بدخشان کې دغه فاریاب کې دغه هلمند کې دغه خوست پکتیکا کاپیسا په دغه کې هغه خلکو ظلمونه وحشتونه کړي دي چې دا د واشنګټن او د نیویارک نه دي راغلي بلکې د همدغه ځای اوسیدونکي وو چې په یو بل باندې وحشتونه وکړه. موږ د دې وحشتونو نه هم درته تېر یو. د دې 20 کلنې قربانۍ چې د صلیبي یرغلګرو په مقابل کې مو قرباني ورکړې ده د هغه نه هم درته تېر یو. سوال درته کوو چې راشئ نور د موږ سره مه یو ځای کېږئ. الحمدلله ومنا د الله تعالی ډېر لوی احسان دی. خو په زرګونو مجاهدین چې دې ته آماده دي چې د جهاد او مبارزې دپاره خپل ځان نه قربان کړي. موږ اړتیا نه لرو چې د کابل ګوډاګۍ ادارې یو اجیر عسکر دې راشي او زموږ د خاورې نه دفاع وکړي. خپلو کورنیو سره یو ځای شئ. د بګرام هوایي ډګر ساتنه مو کوله سبا پر سبا د بګرام هوایي ډګر نه هم وځي. مقابل کې مو قرباني ورکړې ده د هغه نه هم درته تېر یو. سوال درته کوو چې راشئ نور ته موږ سره مه یو ځای کېږئ. الحمدلله ومنا د الله تعالی ډېر لوی احسان دی. خو په زرګونو مجاهدین چې دې ته آماده دي چې د جهاد او مبارزې دپاره خپل ځان نه قربان کړي. شاهین صاحب زما غږ لري؟ شاهین صاحب زما غږ شته؟ جنرال صاحب زما غږ اوري؟
بلې هو غږ دې شته. مننه. زما د ستاسې د سټوډیو د لارې نه په ټولو افغانانو دا غږ دی، راځئ دا خصومتونو ته د پای ټکی کېږدو، راځئ د خپل هیواد دین او اسلام په خاطر باندې سره یو ځای شو، د نورو د پردیو ګټو دپاره یو بل سره ونه وژنو، د پردیو ګټې موږ دپاره ګټې نه کوي. راځئ د یو بل ته د ورورولۍ لاس ورکړو، یو بل ته د ورورولۍ لاس ورکړو، دا هیواد د آبادېدلو دپاره کار وکړو، نه د هیواد د ورانولو دپاره. پردي یرغلګر د دې هیواد څخه د ویستلو په ما باندې حق نه دی. دا په ټول په هر افغان مسلمان باندې دا حق دی چې د پردیو یرغلګرو په وړاندې مبارزه وکړي او دا پردي د هیواد څخه وشړي. دا شین سترګي زمونږ همرنګه نه دي، دا زمونږ هم دینه نه دي، دا زمونږ هم مسلکه نه دي. د دې د شړلو دپاره یوازې مسؤلیت د طالب نه دی، د هر افغان مسؤلیت دی چې پردی ګوډاګی د خپل هیواد څخه وشړي. راځئ د خپل هیواد د آبادېدلو دپاره مټې روانغاړو. زمونږ هیواد 42 کاله کېږي چې د دوو سترو یرغلونو شاهد دی او د دې سترو یرغلونو عامل دا دی چې نن هم افغانان په نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مسافرت ژوند تېروي. راځئ د دې مسافرت ژوند ته د پای ټکی کېږدو، یو بل ته د ورورولۍ لاس ورکړو. نور پردي باید ونه زغمو، پردي موږ نه جوړوي. تاسې د نړۍ تاریخ وګورئ که پردي هیوادونو پردي خلک جوړ کړي نو موږ به هم جوړ کړي. جاپان وګورئ، جاپانیانو آباد کړ. جرمني وګورئ، جرمنیانو جوړ کړ. تاجکستان تاجکانو جوړ کړ. ازبکستان ازبکانو جوړ کړ. ترکان ترکیه جوړه کړه. ایرانیانو ایران جوړ کړ. پردي خلک هیڅ چا دپاره په درد نه خوري. راځئ د خپل هیواد د آبادۍ، راځئ د خپل دین د سلامتیا دپاره یو بل ته سره لاسونه ورکړو او دا هیواد د بدبختیو څخه وژغورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. علاوه وکړه چې موږ غږ ولرئ ورونو مبارز صاحب ډېره زیاته مننه. واقعا هم چې هر ملک مغه خلک خپل ملک آبادوي، هېڅکله پردی کټه چې یو متل ده چې نیمو شپو ده تا سیاف هم یو څه امر مخکې پوه شه چې پردی کټ چې نیمو شپو ده، هغو تر اوسه پورې نه پوهېدو. را بشه دغه بل ورور ته احمد منصور صاحب سلام علیکم. منصور صاحب تاسو نېټ ضعیف دی لکه همیشه غوندې، مه خفه کېږئ، نېټ ضعیف دی، علامه وساته. هغه محترم رحیم صاحب د تاسو نېټ هم ضعیف و بیا هم وګورئ څنګه ده. رحیم صاحب وغږیږئ. رحیم صاحب نېټ ضعیف دی. رحیم مبارکه نه کېږي، باوره که خبرې نه افاده کېږي. را بشو رحمان الله صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شاهین صاحب تا ته زما आवाज درځي؟ او د تا غږ سم دی. بله محترم شاهین صاحب تا ته لوی مارشال صاحب ته د اسلامي امارت ټولو خادمانو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. الله رب العالمین دعا وکړي چې د صحت په جمو پټ وي. علامه وساته. نن والله انټرنیټ کې د غونډو ورونو ستونزه ده، بیا هم پر صورت باندې په اندازې کوشش وکړو. صبري وروره غږ مشته دی، غږ مشته دی. موضوع په اړه څه لري؟ مهرباني صبر رئیس. زه صحیح شو محترم شاهین صاحب. بله ستا موضوع چې کومه ده زما د سترګو په نظر لږ نه راځي، که ته لږ راته تکرار کړې خبرې. داسې ده چې اسکر جان ستا هغه وفادار بادار چې ته پرې نازېدلې هغو هم په میدان تنها پرېښولي، نو بهتره یې دغه ده چې زیاتې د خپل ولس سره، د خپلو خلکو سره، د خپل ملت سره، د خپل ورونو سره ودرېږه. دا نه چې طالب سره، د خپل فامیل سره ودره، د خپل ورور سره ودره. بس زیاتې واشنگټن ساتل، نیویارک ساتل، اروپا ساتل، ټرامپ ساتل او دغه کارونه زیاتې شرم ده، په خپل ملک غلامي د بل څه. دغه د موږ موضوع ده.
بالکل ښکلې موضوع مې یخې الله مو قدر وکړه. بالکل اسکر جان که په دا پیږي نو ډېره ښکلې موضوع ده. الله د اجر عظیم نصیب کړي تاسو ته. نو اسکر جانه د توخه فرصت ده روسه اسلامي امت نه بلکې د افغان ولس نه باید بخښنه وغواړي چې ته څومره شل کله دي ووژل او شل کله دي تقریبا په تبرو ووهل د مجاهدینو جسدونو سره شهیدانو جسدونو سره د بېعزتي وکړه. په مجاهدین په هر څه ډېر تېر شول، تو ته یې عفو وکړه. باید دغې قیمتي ټیم نه باید ته ګټه واخلې. نو دا به د عسکرو دپاره ډېره لویه فایده وي. قیمتي ټیم نه باید ته ګټه واخلې. نو دا به د عسکرو دپاره ډېره لویه فایده وي. غږ مشته دی، صبری صاحب غږ مشته دی، خپلو خبرو ته دوام ورکړي. شاهین صاحب ګوره کدی چې فکر وکړو د شلو کلونو راهیسې چا نموسونه لوړل، چا ورونه لوړل، چا پلاران لوړل، خو بیا لله صحیح شو. ډېر ظلمونه وشول د افغان مظلوم ولس سره. بیا د مجاهدینو په زړه کې الحمدلله دومره رحم کېده چې تاسو سره په دومره جرمونو برسېره په دی بیا عفته وکړه. نو که دی بیا ستر صبری صاحب مهرباني غږیږي. هغه د انجینر صاحب تاسو هم سلام، جنرال صاحب خیر راغلی ورونو. د لایف در سره شیر کړه مو وساته. صبری صاحب ډېره مننه، الله مو خوشحاله کړه. ستاسې غږ قطع کېږي، کټینګ لري او کټ کېږي. ډېره مننه انجینر صاحب ته پس ډېرې مودې ښه راغلاست وایم. په ډېرې بښنې سره نو بس ما د ورونو زه به دا خبره او نوبت د تاسو د ډاکټر صاحب محترم یو خبره کوم، یو پوښتنه وکړه. خیر موضوع مهرباني ډاکټر صاحب محترم تاسو لیدلی و چې کمونستانو څونه خلک ته بازي ورکړه، چله مسکو ده او دا او هدا په نالو کې به شودې راځي او کور کالي ده او ډوډۍ دي، مځکې په 300 او ښځې په 300 دي، دا دي هدي اخري ډوډۍ په اخر کې خورو. خو هغه د نجیب ګاو هم دا ویله دغه خلکو. نو دلې همچنان اشرف غنی هم دغه رقم خلک ته ډېرې وعدې ورکوي، یوه وعده باندې وفا ونه کوي. دغه ورونو ته موږ وایو چې د خدای دپاره د سلام په لاس کې د ولس وژنې یې بهتره یې دغه ده چې د سلا د بیت المال سلا ده، دا نه چې طالب ته یې ورکړي بل ته یې ورکړي. سلا ورکړم دغه دولت ته، هر څوک چې جنګ کوي هغو ته یې ورکړه په لاس کې، په خپله ژوندی کور ته لاړ شه، ژوند به دې محفوظ شي، حداقل هم پښه به دې ګوډه نه شي، لاس به دې قطع نه شي، په جنګ کې به بل څوک ونه ولې، قاتل مو نه شي د امریکا او د ناټو په خاطر. موږ خو دغه خبر کوو. ته مې نه د افغان دغه عسکرو ته څه وایي؟ مهرباني. بالکل شاهین صاحب، ته یو افغاني او د یو افغان مور او پلار نه پیدا یې، هغه احساس چې زما دی انشاءالله هغه ستام دی. هېڅوک د خپل افغان ولس د خپل ورور عزیز بد نه غواړي. دا کمې خبرې چې ته کې، او زه په دې خاطر مانې چې ستاسو کېدی شي، زه خو نه وایم سرسخت مخالف یم، تاسو ته په دې راځم ورونو چې موږ او تاسو کې مخالف نه دغه نه بیا په ځان ویرېږه. ولا چې ما ته ځینې خلکو څه نومونه واخیستل، دا چې نه بیا زه په ځان یېرېږم. زه وایم چې دا یې وکړه، زه په خوشحالېږم ځکه چې هغه زما دغه کوم ته د مخالفت پرېږده. دغه عسکر چې اوس فعلا په موضوع کې پراته دي او د دې علت معلوم نه ده چې ولې جنګ کې. بالکل 100%. خو ګوره یو افغان یو سړي ته ویې وخوره هغه به یې وخوري، ویې ډک شه هغه به انکار وکړي. همدغه ستاسو کومه خبره چې دا تاسو کولی شئ چې لږه نرمه لهجه باندې اوس څه رقم خو ګوره د موږ لهجه نرمه ده، زموږ لهجه نرمه ده. موږ داسې نه وایو چې عسکره تسلیم شه، زر تسلیم شه. وا هم دی موږ عسکر جانه قربان دې شمه، د منځه ځي، خرابېږي، فامیل دې خرابېږي، ښځه دې کونډېږي، ما ته مه تسلیمېږه. دغه سلاح هغو چا ته ورکړه چې زړه یې جنګ ته کېږي. خو ته ځان مه وژنه د امریکا او د ناټو او د واشنګټن په خاطر.
ګوره موږ خو سمه خبره کوو، نور خو نشو جان جان قربان صدقه دې شم بلا دې وخت دا خو نه کیږي، دا خو غټ غټ سړي دي، شرم د ورته وایي چې عسکر جان ورور مې نه خیر ورور ته به وایي، ورور ته به جان جانم کې خیر ورور ته ورور دا وایي لکه منظور پښتون غوندې سره خولۍ په سر که ورته ووایه چې راغورځه، په دې رقم نه کېږي چې راوغورځه. ګوره وروره په دې رقم نه په زور هم نه کېږي، په زور یې ولا کوو کې وروره موږ تاسو مسلمانان یو انسانان یو په خبرو باندې پوهېږو، داسې نه ده چې ماشومان دي خدای ناخواسته د عسکران 2 کلن 1 کلن دي بس نیګاکان دي چوشک روي، موږ ورته وګډېږو چې خوشحاله شو، په ورورۍ ورته وایي مسلمان غوندې لکه زم دره یم هم سن ساله تم د ما هم سن ساله زه تا ځم چې وروره د ما سره جنګ مه کوه، خوږېږي پزه دې خوږېږي، که ما ووهې زه خوږېږم څه خوشحالي به دې نصیب کې هېڅ، او که تا ووهمه کور ته لاړ شې پزه به دې دغونه یې لکه هغه لکه شلغمه غوندې افامیل به درته وایي چې دا پزه دې ولګېده، ته ورته دا شاهین ووهلمه. ګوره زه تا غوږ ونیسه ته یو دم خو زه خو سمې خبرې کوم، خیر خدای ناخواسته څه مې نو د 2 ځله زه تا ته وایم چې دغه جنګ و جنجال مه کوه عسکر جانه، چې هر څوک جنګیږي، هر چا زړه جنګ ته کوي، هر څوک واشنگټن په ګران ده ورکه د صلاح هغو ته، اسدالله خالدي کوي، امرالله صالحي کوي، د امرالله صالح زوی کوي، خو تی مه کوه 15,000 10,000 روپۍ درکوي بې ادبي مه غونډ وطن تا تباه که ځان دې هم تباه که، د اوس 80,000 عسکر چې مړه دي آیا اشرف غني زوی کې مړ ده؟ تا ورور کې مړ ده؟ ولې دا رقم کوی چې نه عسکر ته سود سلام جنګ کوه؟ عسکر بې عقل ده، لوده ده، خر ده چې تاسو یې لمسوئ، دا خو شرم ده. بالکل خو همدا خبره باید دغه بل اړخ ته وشي، دا باید دواړو ته مراجعه شي. آفرین د بل اړخ ته موږ ویلي دي چې وروره په عسکر ډز مه کوه، چې عسکر تسلیم شو ژوندی یې خوشی که، لکه په وردګو کې 15,000 په جیب کې ورکېښولې، ته والا که چاته 1 روپۍ ورکړې، موږ ورجانه د خپلو د غنمو نه د دو خو کار کوه یو شی خرڅوه، هغه پیسې مو واخیسته عسکر ته په جیب کې ورکړې چې زه 20 کاله د جنګ هم را سره وکړه نوشي جان دی، دا پیسې واخله کور ته د ژوندی لاړ شه، نور نو څه ورسره وکړي؟ د بل اړخ خو عادي داسې کوي. دا خو خیر دا خو یو نمایشي دغه 20 کاله موږ نمایشي وه، په موږ بمبارد وه، موږ به عسکر نیول ژوندي به ګوره د 20 کاله د نمایشي وه چې موږ عسکر نیول یو بل راواخله دا داسې چټي لګیا ده 20 کاله نمایشي خدای دې بیا خو نه دا موږ ډاکټر څه چې دی موږ ډاکټر په دې حال نو نور نه څه ګیله ده خدای قربان سمه په دغه حکومت کې دغسې خلک وروله په چوکۍ ناست یقین دې شته چې ښه با استعداده ورته چای وروړي واخله د اوسه چای وچکه او هغې کې به دونه منطق نه وي. دا دې انسان ته وګوره دا ډاکټر ده، د غوا ډاکټر ده، د سپیو ډاکټر ده، چې ډاکټر ده، دا ته خدای دې په غږېدا پوهېږي بیا وایي چې دا خدای همدغه د دولت ډاکټر دی، عسکر یې هم همدا رقم دی، ډاکټر یې هم همدا رقم دی، هغه په دولت کې چې پاس ناست هغه هم دغه شیان دي. خدای په موږ رحم وکړي چې زموږ مشران داسې جاهلان دي، نو هغه تعلیم یافته خلک کشکې پرېږدي، تعلیم یافته ورته وروره ګله وایي ته وایي دلته مزدوري کوه چېرې بادرنګ زردالو خرڅوه، جاهلان وروره ګله په پارلمان کې ناست دي چې هله په بېته به ډانګ وایي هغه به وروره ګله ماشاءالله سي، خدای هم در بدره که هغه بې استعداده خلک هم پرېښي دي وروره ګله جاهلان هم پاس په ولایتو تقسیم کړي دي چې وروره ګله لغونه نه کار اخیستل کېږي نه وطن کې جوړېږي، خالي ډمتوب ته ناست دي. خو دا ارمان به ګور ته ویسئ وروره ګله وایه مسلمانان یاستو، وایه چې اسلام هم دین ده، اخر کې بیا وروره ګله وایي چې موږ اسلامیت نه غواړو جمهوریت غواړو. خدای هم در بدره که جمهوریت کې څه ګټې شته؟ هېڅ ګټې نشته. که تاسې په دغه اروپا کې وینئ چې دلته ازادي ده والله که ګرد ازادي خلک وروره ګله چې د یوې میاشتې کرایه ورنه کړي 2مه میاشتې له کوره شړي سره کله غاړې پراته وي، هغه سوسیال خواره چې باندې دلته اروپا کې ګرځي او نارې وایي چې جمهوریت کې ازادي ده او مظاهرې کوي چې موږ ازاد یاستو، و تاسې خدای در بدره که خدای هم په غضب دی خدای ککړ که ته یوه میاشت د میاشتې کرایه ورنه کړه چې تا په کور کې پرېږدي که دې نه پرېږدي، ولا چې کرایه ورنه کړي 2مه میاشتې ایسته راتېږي چغې وهي د جمهوریت ازادي موږ دیموکراسي. کومه دیموکراسي غواړې چې ښځه دې له ښځې سره یو ځای او نر دې له نر سره؟ دا دیموکراسي غواړې؟ دا دیموکراسي غواړي چې موږ نجونیکانې مکتب ته وغواړو، له هغې نه د سیکس هغه وسکه کې تقاضا تېر کوئ،
موږ داسې علم نه غواړو، موږ داسې ډاکټران نه غواړو، موږ هم ډاکټران غواړو، هم انجینران غواړو، هر څه غواړو، هر شي ته ضرورت لرو. بدون له دې نه ژوند نه تېرېږي چې تاسې وایه چې دا خلقي د علم مخالف دي، دوی دا شی نه غواړو. موږ بالکل غواړو چې څه الله او رسول ویلي دي. ښځې د مکتب وایي د اسلام په چوکاټ کې، نه چې دفتر ته ځي د اوس ډله ورته ناستې ورته چې یا د نمبر راکړه او یا د ادرس راکړه یا د له وظیفې نه منفه کومه. آیا تاسو شرمېږئ نه؟ دنیا په دې خبرې وکړه، د افغان په کلچر باندې خبرې وکړه چې ډېر بې غیرته خلک دي. امریکایان دسکه بیزاره دي، وایي په شوبو کې ښځې ناستې ورته وایي چې موږ سره معامله وکړه. هغه ملي اردو چې 20 کاله تاسو ته خدمت کړی ده، تاسې دلاګان چې د سیمټو دیوالو نه شاته ناست یاستئ، تاسې ته یې خدمت کړی دی، هغه چې مړه سول بیا د هغو ښځو ته تاسې وایئ چې موږ سره دا معامله وکړه. آیا دا د شرم خبره نه ده؟ آیا دا به هم تاریخ ولیکي؟ و بې ضمیرو افغانانو، تاسې سترګې نه لرئ؟ ښه درته معلومات شته، ښه حقیقت درته معلوم ده، خاصې ځان غولوئ. پروردګار دې په تاسې راولي. هغه ملي اردو چې وژل کېږي چې د هغې ښځې ته وایي چې راسه ما سره معامله وکړه، زه به 12,000 روپۍ درکړم. آیا که ستا خور ته دغسې ووایي، ستا مور ته دغسې ووایي، ستا ښځې ته ووایي، ته به څه وکړې؟ تا وجدان به څه ووایي؟ چې بیا ناستې چارواکي ناستې دي، هغه بې غیرته امرالله صالح بیا ناسته چې موږ داسې کوو داسې کوو، چې موږ دا کړي دي دا کړي دي. تاسې څه وکړه دا 20 کاله؟ خو که دې خوا هم ملي اردو وژل کېږي، هماغه افغان مور بوره سوه، ښځه کونډه سوه، بچیان یې در بدره سول. که دې خوا طالب جان هم شهید کېږي، هغه هم هماغسې مور یې بوره شوه، ښځه یې بوره شوه، بچیان یې بوره سول. آخر به چا ته پاتې کېږي؟ هغه فدایي صاحب مننه. انجینر صاحب محترم، السلام علیکم، عرض ادب، خیر العباد، ډېره وخته بیا هم چې وینه یو هر شوي چې مایع چهار وخت د اوبو نه ونیسي، تازه دی، تېر شوی اختر دی مبارک. شکر چې ومې لیدلی. مهرباني وکړئ انجینر صاحب مغواړي. السلام علیکم ګران او محترم رور شاهین صاحب، شاهین وردک صاحب او قربان صاحب، وارث صاحب او دا زبیولا تګاوی صاحب، فدایي صاحب، سلیمان خیل افغان، دا ټول نه څوک چې سټوډیو کې دي او څوک چې موږ ګوري، ټولو ته د مینې او محبت څخه سلامونه وړاندې کوو. الله دې وکړي چې خوشحاله او کامیاب اوسئ او د صحت جامې په غاړه. الله دې تاسې دغه تکلیفونه او دغه بهترینه موضوع چې نن هم راوړې ده، دا د خپل رضا دپاره وګرځئ او الله دې موږ او تاسې افغانان ټول د دغه مصیبتونو نه او د دغه فتنې نه نور خلاص کړي. حقیقتا ډېر سخت فتنه ده او ډېر سخت وخت په افغانانو راغی. د کفارو همدغه هدف و چې موږ په خپلو کې په جنګ واچوي او د موږ اسلام ضعیفه کړي، د موږ افغانان دغه حقیقي مجاهدین دغه د دنیا کې چې نن سبا د اسلام غږ اوچتوي، هغه مجاهدین ضعیفه کړي او په خپلو منځو کې سره په جنګ واچوي. انشاءالله چې الله د موږ ډېر زیات امیدونه لرو چې افغانستان به ډېر زر د یو اسلامي او شرعي حکومت باندې بدل شي او دغه ټامیان او دغه سیکولران او څوک چې دغه دیموکراتۍ په نوم باندې راغلي دي، دا به الله پاک د دغه پاکې خاورې نه ورک کړي، د دې حقیقي مجاهد ملت له سر نه به خدای پاک لرې کړي. انشاءالله چې موږ دا نننۍ موضوع لپاره ځکه زه راغلم چې حقیقتا هم ډېر وخت نه د ما په زړه کې و او ډېر خفه مو دا روزانه کم تکلیفونه چې موږ ته رسېږي، دغه عسکر بیچارهګان چې وژل کېږي، دا هم د موږ او تاسې ورونه دي او حقیقتا هم د کلو ته چې راسي، کلو نه خو موږ خبرېږو، افغانان یو، نو په کلو کې دغه چغې بد حال چې روان وي سړی ډېر سخت خفه کېږي. همداسې خویندې لري، میندې لري، ښځې لري، بیچارهګانو نه پاتې سي، چا 2 میاشتې د واده وچلي، چا کال وتلی، چا 2 کاله وتلي، دا ډېر دردونکي دي او حقیقتا هم د ټول افغانستان دپاره دردونکي دي. یو څو منټه مخکې په کابل کې 2-3 دماکې وسپېلن، ډېر کسان پکې مړه سول. الله دې وکړي چې دغه کسان هم نور آخري مرګ چې د افغانانو، الله دې موږ او تاسې باندې نور دغه مصیبتونه له موږ نه لرې کړي او موږ او تاسې الله پاک نور نه ځوروي په دغسې مشکلاتو باندې. ورونو دغه ډېره ښه موضوع ده چې دغه خپل افغانان یو، خپل ورونه یو. زه قسم درته کوم ستاسې ولیدل چې کله دغه 3 ورځې وربند و څنګه غېږ یو بل ته سر ورکړی دی. هېڅ موږ او تاسې مشکل نه لرو افغانان په خپلو کې سره، صرف دغه څو کسانو د موږ او تاسې دغه د ځینې ځوانانو ماغزه ورته مینځلي دي په بعضې شیونو باندې چې ورته وایي دغه خلک د پاکستان دي یا نور دي
یا د اسلام په نوم باندې راځي او موږ او تاسو وطن ورانوي دغه مغزو کې ورته داخل کړي دي د وطن په نوم شهیدان کیږي او دا ورته وایي تاسو وطن ګټئ نو تاسو شهیدان یاستئ او حقیقتا هم خو دوی هم پوهېږي ځکه دوی خپله زیاتره وخت موږ سره دا خبرې چې کوي وایي موږ څه وکړو څه وخورو موږ د ګټې وټې او داسې هېڅ لار نه لرو نو زه دغه ځای کې د ورونو ته وایم چې مهرباني وکړئ رزق خدای سره د نور د خپل خویندې او میندې مه بوروئ نور دغه خپل ورونو افغانانو سره یو ځای شئ راځئ دغه مرګ او قتل او قتال دغه افغانستان نه نور لرې سي دا کمونستان افغانستان کې 40 کاله دغه ظلمونه یې وکړه قتلونه یې وکړل زموږ افغانان یې ووژل هغې نه وروسته چې دا سیکولرانو په نوم باندې دیموکراتان په نوم باندې راغلل نن تاسې وګورئ هغه امریکا چې د دوی ورباندې رازېدل او دوی دا چغې ورته وهلې ته مه وځه ته مه ځه هغوی دوی شرمنده پرېښودل لکن نن دغه افغانان ته موږ وایو چې قسم په خدای ده ټول په دې پوهېږو چې دغه که اشرف غني ده او که دا ملګري دي دغه به قسم ده ستاسې ټول هم دغسې پرېږدي او درنه ځي به او بیا به دغه تاسې خلک لکه اوس چې هغه ترجمانان دي برطانویانو د امریکنیانو په ژړا دي لار نه لري ملت ته سترګې نه لري کور کې سترګې نه لري د شپې خوب نه ورځي د ډار نه دغسې به سبا تاسې هم په یو مشکل کې یاستئ راځئ ورونو نن هم وخت ده د خپل افغانستان جوړېدلو غم وکئ نور تیر سي دغه پردیو دپاره مه جنګېږئ ښه په دې باندې سره پوهېږو چې یو څو روپۍ دپاره هم دغه ټوپک راخیستې دي نه ولاکه افغانستان ته پنجابی راغلی وي نه ولاکه چا لیدلی وي پنجابی ماشومان واړه واړه باندې بمبارونه وسوی پاکستاني جنرالان موږ مردار کړل هغه واړه واړه ماشومان د افغانانو په زنانو په کورونو باندې بمبار وسي تاسې وګورئ دغه بمبار تاسې په چا باندې کوئ آیا دا واړه واړه ماشومان تاسې نه وینئ آیا د دې زنانو چغې تاسې نه اورئ څنګه ضمیر ده چې دی خپل افغان قتل کوي څنګه ضمیر ده چې دی یو مسلمان سره جنګېږي څنګه ضمیر ده چې دی یو مجاهد عالم الدین مفتی هغه په جماعت کې شهید کوي لږ ځانو سره وګورئ د ګریوانونو ته ټول ښه پوهېږو راځئ د خدای دپاره او د خپل ملت دپاره د دغه خپل ملت او د دغه مور او پلار چې په ژړېږي تاسې یقین وکړئ چې په افغانستان کې دغه والدین خاصا په دغه هلکان خو نه پوهېږي په دو باندې دا مور او پلار چې کوم تکلیف کړي او کوم چغې او کوم ژړاګانې دوی نه وروسته دې پسې کوي لیوني سول ټول دغه غم وکړئ د خپل مور او پلار ته وګورئ د خپل زندګۍ ته وګورئ دغه څو ورځو چغو ته مه ګورئ چې هله اتلې او قهرمانې منډه که ور وخېجه ورباندې ملک د بل مخ باندې واړو پنجابیان دې مړه کړل اول ته چې ورشي خپله دوی هم ورګوري چې هغه صحیح ښکلي مجاهدین پراته وي هلته بیچارهګان او یا هغوی په دوی باندې بمونه غورځوي هغوی چې په دوی باندې جنګ کوي هغوی هم دا چغې وایي چې موږ داسې قتلونه وکړو نه راځئ افغانانو ورونو راځئ سره یو شئ ټول ورونه یاستئ ټول دوستان یاستئ ټول افغانان یاستئ ټول مسلمانان یاستئ الحمدلله افغانستان نه په سلو کې مسلمان لرو موږ چا سره جنګېږو دغه یو څو سیکولرانو سره دغه یو چا په خوله باندې راغلي دي موږ په خپله کې په جنګ واچولو دا اوس خو ټول وینئ اوس خو د امریکې تګ او د برطانویانو د دې نورو ټول وینئ تاسې د اشرف غني دا خبرې واورئ یو ورځ وایي طالب خوشي کوم یو ورځ وایي نه خوشي کوم یو ورځ وایي چې اسمان ته خېجم یو ورځ وایي چې ملک مې جوړ کړ تاسې وګورئ د څه شی جوړ کړي دي والله که هغه کمال خان بندر چې د په وله هغه د 50 کاله مخکې شروع شوی و والله که یو سړک صحیح جوړ شوی والله چې دغه سړکونه چې دوی دا دومره میلیارډونه پیسې راغلې که د دغې څلورمه حصه په افغانستان کې لګېدلې وای نن به افغانستان ګلې گلزار و نن به افغانستان کې فقر نه و نن به افغانستان کې دغه مصیبتونه نه و دغه مصیبتونه دغه لپاره جوړ شوي دي لکن دغه خلکو دا موږ ته دا تربیه کړي رزیلان راوستل او نن د موږ ملت د تباهۍ سره مخامخ کړ نو د ما خواهش دی دغه ټولو ورونو هم دا ده د ټولو افغانانو نه د ټولو عسکرو نه د ملي اردو نه د ټولو مجاهدینو نه چې ورونو ډېر احتیاط وکئ عام خلک درنه شهیدان نه سي او ډېر زیات احتیاط وکئ چې قتل کم سي او دغه ورونه خپل تسلیم سي درته هغوی سره هېڅ ښه وضع ورسره وکئ هغوی سره کومکونه وکئ موږ به کوشش وکړو چې کومکونه دا ټول کو د خپل افغانان دپاره چا چې دا اوس هغوی دا سیستم جوړ کړی 3-4-5 میاشتو معاشونه نه ورکوي عسکرو ته چې دغه عسکر بیچارهګان دوی سره لکه ګرو غوندې پاتې موږ په دې ټولو پوهېږو دا ټول باندې افغانان پوهېږي خو راځئ نور ویښ شئ دغه خبرو باندې مه غولېږئ دا خپل افغانان سره مه جنګېږئ
د خپل افغانان ورونه په غېږ کې ونیسئ. قسم په خدای د چې هر دقیقه د افغان نن سبا په ژړا تېرېږي. هر څوک درد لري په زړه کې. والله د دردونو لاسه نور موږ ته نه ډوډۍ خوند راکوي نه چې دا حالت وینو. لکن ورونو تاسو هم نور مه کوئ. راسئ خپل ورونو کې سره کښېنئ او تسلیم سئ. د افغانان تسلیمي پرېږدئ. د ورونو سره وږه ورکړئ. د ورونو سره یو ځای سئ. حساب ورسره وکړئ. ته ورور ته مسلمان یې زه ولې سره وژنم. راځئ نور دغه څو سیکولرانو په خوله باندې نور مه کېږئ. دا څو سیکولران نه تیر سي. دا څو سیکولران پرېږدئ. دا دیموکراتۍ په نوم باندې دا کفار چې راغلي دي دا دیموکراسۍ په نوم باندې تاسو ولیدل کوم خبره د دوی په ځای ولاړه ده. کوم کارونه دوی ونه کړل. تاسو وینئ که نه چې په دې ملي اردو بیچارهګان تر حصار سوي ډوډۍ ورته نه رسېږي او دوی چغې وایي چاله تکړه دي وینې ډوډۍ نه بغیر جنګ کوي. هلته ټول پرې مړه کړي. دوی د کوره ولې څه ونه ځي که نه. دوی بچان ولې نه راځي. دوی د خپل بچان راولي ته د وجنګي بیا موږ وینو. دوی د خپل میدان ته راوځي چې بیا موږ به وینو چې دا هم وطن ګټي. ته په نورو باندې وطن ګټې. ته په دننه پار کې 25 دیوالونه دې ځان تاو کړي دي. ته چې راوځې نیم بازار دې بند کړی. خلک بیچارهګان نو لږې ناسه ریړې دې بندې کړي ورته په بل مخې ورته اړئ. ولې ظالمانو څو پورې به دا ظلم وکړي. اخر انجام به تاسو خپل ووینئ چې انجام دا نصیحت طالبانو ته وکړه شیطانه. بخښنه غواړم انجینر صاحب داسې خلک هم شته دي دا خبرې کوي. دا طالبانو ته موږ نصیحت کوو. تا دا کمونستانو ته هم کوو چې کمونست افغانستان دی 40 کاله په اور کې ولاړه او اخر شرمنده لاړې. همداسې امریکایانو باندې دې دغسې باټې وهلې او امریکایان دې مخکې کړي هغه هم شرمنده لاړې. اخر به ټول شرمنده یاستئ. مه کوئ داسې رسالتونه مه کوئ. اخر خپل ځانونه مه شرمنده کوئ. راسئ ودرېږئ. راسئ د خپل ورونو سره یو ځای سئ. موږ هلاکوئ د افغانستان. د خپلې میندې مه بورې کوئ. راسئ د اسلامي قانون موږ تاسو ته څه غواړو. اسلام درته مخکې کوو. موږ قرآن درته وایي چې راسه قرآن ته تابع شه. راسه په قرآن حکم وکړه. څه تاسو ته بل شی د قرآن نه بغیر د اسلام نه بغیر چا بل دعوت درکړی ده. دا جنګ په څه شي روان ده. دا کفار 2 ملکونه چا ووهل. دا ولاکه طالب وهلي. دا خدای ووهل. دا قرآن ووهل. دا دغه شریعت ووهل. دا دغه اسلامي مینې ووهل. دا ځکه تباه شول. دغه یو څو طالبان غریبان ولاکه وهلي. تاسو پاکستان نوم یادوئ. قسم د پاکستان کشمیر له خپله انډیا نه نشي ازادولی. پاکستانی څه شی ده. د پاکستان سیاستمدار تاسو وګورئ. تاسو د پاکستان ملایان هم نن سبا سیکولران سوي دي. موږ الحمدلله مجاهد ولس لرو. موږ د دغه پروا نه لرو. که تاسو څومره چغې موږ پسې ووهئ او هر څه ووایي موږ به انشاءالله خپل استقامت کوو او د دښمن مقابل کې به دایمي ولاړ یو. موږ خپل سر دایمي په لاس کې ګرځوو د اسلام د قربانۍ دپاره. د چا پروا نه لرو. دوی که دومره تکړی راودي وځي د ارګ نه. دوی که دومره تکړی دي جبهو ته دې لاړ سي. دوی د ځان نه 25 هلیکاپټره نه تاووي. بیا به معلومات وسي د اسلام او د کفر. د اسلام په نوم باندې خبرې کوي. تاسو وګورئ چې د آیات وایي ټول پکې غلطېږي. ولې دا د قرآن معجزه ده. هغه امرالله صالح څه وایي تاسو ولیدل. د قرآن معجزه ده. خدای په خوله نه راولي. الله پاک د خولې بندوي چې ته د ما قرآن خیمل والا. همداسې که دا نور دي که نور دي هر یو وګورئ. یو آیات نشي لوستلی. دغه معجزې دغه نه پند واخلئ. تاسو وګورئ د دې څه حالت کې دي. د شپې د ورځې خوب نشته. یو خبره نشته. کفار پسې منډې ووهلې. پیسو پسې منډې ووهلې. ځانونه هلاک کړل. لکن هغه هم شرمنده دي او ذلیل دي. او همداسې به شرمنده وي انشاءالله. الله دې خوشحاله شاهین صاحب مهرباني وکړي ورونه ته الله دې وساتي. انجینر صاحب جزاک الله. واقعا هم چې موږ دا نه وایو تنها عسکر ته موږ غونډو ورونو ته وایو چې د رب روی ته وویل ډېر احتیاط وکړئ. ولس ډېر ځورېدلی دی. خو دوی بیا هم چغې وایي چې نه سور سلام د عسکر ته وایي پنجابیان وژني. په هر صورت من را بشم منصور امارتی صاحب انجینر صاحب دست وړاندیز وکړي اجازه یې. امارتی صاحب مهرباني وکړئ سلام عرض ادب احترام خیر راغلی مایکم خلاص کړئ. منصور صاحب سلامونه همه کې هیله شاهین صاحب تا انجینر صاحب لایف ګډونوالو ته کتونکو ته اوریدونکو ته ټولو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. موضوع خو ماشاءالله خوندوره موضوع راخیستې. یو ورځ په سیر باندې لای متقیبونه قبول کا. نو دا خو حقیقت خبره ده. له دې نه خو هېڅوک هم سترګې په دې باندې نشي پټوای. دا عسکر داسې خرڅ سوي عسکر وو. دا داسې کسانو په دې ټولنه کې سمو کسانو جای نه درلود چې هغه داسې لا عالم ولا کوم قاري ولا کوم داسې سم کس ولا کوم متعد ورغلی و دوز ولا د زنا
غال داسې کسان ورغلي وو چې هغه پیسو ته ډېر ضرورت درلود د کار او د بار خلک نه وو چې لاړ شي لا مسافري وکړه لا چېرته مزدوري وکړه او لا کومه بل طرف نه حلال روزي حلال رزق را وګټي خپل اولاد ته نو د 8000 روپۍ مزدوران وو اوس نو اوس هم نه پوهېږم چې دوی په کوم احساس په کوم ضمیر او په کوم وجدان باندې خیر دی او څه رقم ته دوی جنګ کوي له مجاهدینو سره اوس هم لا نه پوهېږي نو خدای دې وکړي چې دوی زه خپل ضمیر خپل وجدان راویښ کړه او خپله پوسي خپله باندې فکر وکړه ځکه چې دوی په وجنګېده پردیو لپاره معلومه خبر وه نو دوی ته 8000 روپۍ به لا ورته رسېدې لا به نه رسېدې مخکې به لا رسېدې لا نو پاسې معلومه خبره دوی ته د 8000 روپۍ هم نسي رسېدای ځکه تاسو وینئ چې له میدان هوایي نه پټې طیارې راځي له کېږي چاته معلومات څه چې دا د بیت المال مال وړي دي د ملت مال وړي طلا وړي پیسې وړي ډالر وړي څه شي وړي هېچ چاته معلومات نشته نو قسم دا سړی داسې بیخي تعجب سي چې دا کوم احساس باندې لا جنګېږي تر اوسه منصور صاحب چې د یو شی شعار د کاغذ په مخ باندې نشته او عمل کې صفر و هر شی چې څه اشرف غنی وایي کلزی وایي امریکا وایي ون شی عملی نه وو د وطن ساتنه وه او د وطن ساتنه خو نه خصوصا د امریکانو ساتله او د اشغال پالنه وه چې دوی ورسره کوله د اشغال ملګرتیا یې کوله تر اوسه نو اوس زه نه پوهېږم نور به نور ملګرو ته وخت ورکړو اگر که مصران خلک د انجینر صاحب هم ښې خبرې وکړي کومې خبرې چې هغه وکړي بس هغه د موږ د زړه خبرې وي ټولې هغه د موږ خبرې وي او وخت نورو ته مننه شاهین صاحب السلام علیکم ورحمت الله مهرباني زاید صاحب مبارک کتاغه یاور شون در رقمی هغه څه دی السلام علیکم شاهین صاحب ستړی مشه وعلیکم السلام خیر او زاید صاحب مبارک شاهین صاحب ته انجینر صاحب ته اباسین صاحب ډاکټر صاحب تڼیوال نور څه په دې استدیو کې دی بیرون دي ټولو ته نیکې هیلې وړاندې کوم شاهین صاحب زه به بیا انجینر صاحب کوو زه به پوښتنه وکړم پس ته خو دغه چې راغلی ده پوښتنه بیا زه پس ته کومه دغه هغه ته وخت ورکړه دغه د دوه نفره غورځنګ مشر د اباسینو په هغې کې چې مایا نیسیامو کې دغه څه وایي د دغه نه بالکل موږ هم داسې راوبشم دغه چنګک والا څه چنګک بله څه شاهین صاحب بین الملل مصر ته وخت ورکړه راوبشم د نړیوالې محکمې هغه ته وخت ورکړه نړیوالې محکمې چای ده نه پوهېږم ساینس ولا نه پوهېږم کمپات مه وایه ځایي صاحب کمپات مه وایه خدای وکړه چې چنګک خپل راوړی اوس بیا د عمومونه ته مرګلې پورې سکمپات او سکمپانو ته سلام او ډمپغ او بوسخو ته ډمپغ وروره مایک دې خلاص کړه مننه ډمپغ وروره تر هر څه د مخه تاسو ته ستاسو ټولو درنو ګډونوالو ته بیا د اباسینو مرګلې نه تر عمو پورې د بشپړې پښتونخوا د بشپړ افغانستان وعلیکم السلام مهرباني موضوع ته ان غولیدلو سکامبوسو سکامپانو ورونو خویندو ته د زړه د کوم درنښت او سلامونه وړاندې کوم وعلیکم السلام راسن به موضوع ته راشو تا سلام هم مغیوه دقیقه واگه اگر چی موضوع د مو یوی و دقیقه وقت دی خواهد سلام که بخوره را بوش موضوع تا براشو موضوع دقیقه شایده چه په افغانستان کې دغه اسکر چې 60 کاله و جنګېدل هر څه یې وکړ وشول یا ولیدلی و یا بازی خوړلې و یا دیموکراسي خو کېدله یا جمهوریت خو کېدله فعلا هغه بادار چې دی په نازېدل هغه ولاړه وتښوله که څه رقم چې د کمونستان نه روسان وتښول دغه اسکر ورونو ته ویل چې ورونو بادار هم ولاړه زیاتي بهتره دغه د سلا ماته مه یږده سلا ورکم دغه دولت ته چې هر څوک جنګېږي اعلان ورته وکړه اسدالله خالده ته جنګېږي راشه سلا واخله خو ځان مه وژنه په خلکو باندې او خلک مه وژنه ګوره که دغه وینه توی هم شي هغه تا خور کونډه ده او که د تا وینه توی شي دغه خور کونډه ده که چیرې ته هوښیار یې په دغه وخت کې تا ته لازمه دغه ده چې د خپل ورور سره ودرې د خپل ولس سره ودرې د تا نظر په دغه کې څه شی دی مهرباني داسې یوه خبره ده شاهین صاحب ګوره انجینر صاحب دلته شته دی انجینر صاحب به موږ سره د روس په مقابل کې د جهاد تجربه لري ګوره شاهین صاحب که چیرې دغه ستاسې نظر ما ته په علمي اسناد باندې
داسې ښکارېدی چې په دې کار سره د افغانستان مسله حل کېږي. فهیم صاحب باجغه مه کوه دا کې در دا اوسه پورې پورچیانو ټک کړی اج دا جهاد نوم ځان ته مه منسوبوه بس خبرې دې کوه. هغه فهیم مبارک ګوره داسې چل دی رڅه روس هم په ځای پرېږده عموم په ځای پرېږده مرګلام په ځای پرېږده اباسین هم په ځای پرېږده اباسین دلې په لایف کې ناست څو چټي سلام اباسین ته وشو همدلې دی را بشو موضوع ته دغه عسکر که ژوندي کور ته لاړ شي که دي یا خدای ناخواسته مړه کور ته لاړ شي یا دغه افغانان چه طرف کې دي هغه که وویشتل شي د دوه عسکر په لاس کې دي ته څه بیخي لرې دي د روسانو هغه ته جهاد ته بلې خوا ته ځي. یاره شاهین صاحب رښتیا اباسین همدلته نازه داسې کړتې کوي. انجینر صاحب سلام علیکم ستړی مشه لایف خپرونې ته بخیر راغلی په قرآن. شاهین صاحب په خدای دا سړی لیونی ده مکمل 160 درجې اعصاب خراب دي پوه سولې دا اوس اباسین دلته نازه دی مرګلې ته سلامونه وایي خدای دې خوار نه که ډمپغه بوسخه پمپغه بوسخه ته دې کومه شولې والله پلته کمین مې نیولی شیرازي بابا زیارت سره مې کمین نیولی د خلقیانو ته. اوس ما ته وخت راکوي خپل نظر وړاندې کوم که نه چې ستاسو سره فهیم وردګ صاحب جنرال صاحب خبره وکړم ودرېږه فهیم وردګ ودرېږه ته دلته ودرېږه که ناستې ودرېږه فلسفه مو وایه فلسفه مو وایه. جنرال صاحب دی دغه سور واسکټ ولې اغوندي دغه خو نه پښتو کې شته نه په مسلمانۍ کې شته دغه سور واسکټ ته دی موږ دا د حفیظ الامین عسکر د هغه قماندانو د شؤون اسلامي نو ته خو اوس دلته دعوا وکړه چې ته انجینر صاحب دلته په جهاد کې وو دا څنګه خدای ستا که ټول عمر د روسانو کاسې مینځلي دي سکشوی سړی د اوس په لندن کې ناست ده غسلیان یو هوټل نه بل هوټل ته بیایي دغه یې کار ده بیا وایي ما و انجینر صاحب په پخواني جهاد کې شریک وو خدای هم په خدای د مجاهد دغسې قوارۍ لکه شا د قرې غوندې سکمپات مه جوړوئ د فورس باندې ټک کړی زه قسم وکړم والله بالله که سور واسکټ ولې اغوندي دا سور واسکټ نو خو که تاسو داسې خبره ده که تاسو په حقه یې ځان زورور بولئ ما ته غوږ ونیسئ زما خبرې رد کړئ تاسو ما ته نو موږ به د شیطان بابولالو ته غوږ نیسو څه داسې شیطان به په حقه یې نه دا خبرې نسته وروره وا دې اورېده فهیم صاحب ته ځکه ناکام یې چې تا میوان سرباز و شاهین صاحب میوان سرباز هم تېنه لاړه هغه هم ترېنه تللی طلاق یې ورکړه تاسو یو نفر په نامه دی وایم صاحب تاسو یو نفر فهیم صاحب په نامه دی الکوزی ډېر ښه وړکی دی تاسو یو ځای شو یوه هفته بعد د تاسو سره بای بای وکړه څه رقمیز دی چې تا 3 نفره نه شو دا څه حساب دی خطا کوی مه شاهین صاحب توهین ده خطا کوی وخت راکړئ زه پوښتنه ځواب کوم درته اوهو هلته وګوره هغه نوم ته یې وګورئ بس ستا د سټریمیاډ په پروګرام کې نوم نه جایږي ته خدای دا وګورئ ودرېږه زه دا نوم غټ کړمه ګوره نوم یې نه جای د افغانستان ولسي غورځنګ مشر پیوم پښتون وردګ خدای دې خوار نه که په دا مرداره دا څه شی کوي دا نوم ته خو یې وګوره 144 حرف نوم دی ده او صدرې دې زوري بخیلی دی راغله ته خو پخلا شاهین صاحب هغه بل نوم یې نه ده ورسره کړی د هغه سالیناوې چې ورسره لمانځه شاهین صاحب هغه نوم نه و شاهین صاحب یاد دي سي کنه آتم د مارش کوي جنرال چې په موضوع ښځو نړیواله ورځ یې څه لمانځه فهیم صاحب نوم دی په موضوع کې فهیم صاحب نوم دی په موضوع کې نه دی یو جرأت ورڅخه مغز وکړه پوښتنه ادي ابوسین څه پوښتنه شاهین صاحب محترمه دی وردګ ده تم وردګ تخنو الحمدلله د افغانستان وردګ پوه شي دی خدا څه بلا ده ته ما دغه جواب راکړه شاهین صاحب دغه ډمپغ دغه جمپغ دغه په کوم تاسو چشته وایي آیا دا شی څه فهیم صاحب ما نه
تا نه دی کړی سوال دغه سوال خو زه ځواب ورکړم اصلا زه وردګ نو یم زما هغه موضوع فهیم د ما نه دغه یو سوال د ما نه کړی خیر فهیم صاحب مجلي کې د ما نه سوال کړی چې ته وردګ یې او دای مثلا وردګ دی نه فهیم د لندن دی لندنای دی زه وردګ یم زه ډېر عاجز او غریب او بیچاره او بېکسه وردګ یم د خړ افغانستان وردګ یم اما دی په لندن کې ناست لونګۍ تړلې د شپې ټکسیواني کوي هغه فایشي و هغه مردګوان وړي د شپې څوک ګرځي 2 بجې د شپې د بیکاره خلک نه شیان سم خلک د وړي نه او شاید دغه خبر یم صحیح بالکل اشتیا دي اوس براش موضوع ته فهیم صاحب بل موضوع وغږیږي فهیم صاحب په موضوع فهیم کورنۍ تربیه دغه د شپې د مالي پښتنو کې وړه تا کورنۍ تربیه دغه د استاد افغانیت پښتو د اسلام دغه در شوه د استاد شپې د مالي جنکیانې په ټکسي کې وړه پای هیڅ وړم میساج سنټر او لونګي ورته تړلې وي لونګي شخصه ورته تړلې وي لکه غلام دی پاشي د خوار نه کوي بیا د پښتو نوم بیا ماخه د افغانیت نوم بیا ماخه د مسلمانیت نوم بیا ماخه چې یو مسلمان چې شاهین سره یو پښتون چې بل افغان چې دغه کار والله بالله که افغان وکي ورونه دا یو رئیس تنظیم دی د اخلاق وګړه تربیه وګړه د کوم تنظیم ولا که تورساندونه به تربیه تورساندونه به عقل نه ده اوس به عقل لا انسان دی دا ما جدي کې یار خو ډیر درپوند دی فهیم صاحب ډیر درپوند دی دونه درپوند دی سکم وای بیا د مایک درپوندو دومره توهینونه کړي دي چې دا ډیر کمه ده چې موږ تاسو څه نه وایو هغه ماران دي چې رسمول شش سره افسره ته دغه رئیس یې خدای دې خوار نه کوي کارتونی انسان یې ته زه در باندې شرمېږم کاش ته ورجانه د افغانستان نه وای خدا څه بلای ته او د پوتین نه شاهین صاحب استکوي چې نور په ګډ وډو سره شي استکوي به خو راګي که د نشاده دا اوس شاهین صاحب محترمه شاهین صاحب محترمه یو پښتون چې بل شاهین صاحب محترمه یو چې افغان چې بل مسلمان چې بل دی پښتون نوم په ځان باندې هغه به تو خدای سور واسکټ واغونی د رقم او واسکټ هم هغه خوشبو جوړ کړ د خوشبو یو رقم داسې کپړه راځي هغه د هغه واسکټ جوړ کړی دی ای خدای دې کار نه کړ دا څرخ انسان دی فهیم صاحب ګوره فهیم صاحب ګوره تاسو موږ فهیم صاحب یې کنه لیکه درته ته تونه خر ډیر شرف لري او هغه غنم خو تر ژرند پورې وړي هغه کارم نکي څوره ساده انسان ولې مشر ته کنزل کوي ولې وچاته ته بعد رد وای چې هغه په دغه لایف کې نشته زه در سره جنگیم نرشه د ما سره وجنګي هر څه راته ووایه تا مشرانو ته د موږ څه وایي د تا مشر ته ما څه ته خو په خپله مشر یې څومره لوده مشر یو ته بې عقل یې یو منا نیازی ډېر ساده او بې عقل انسان و هغه خدای تعالی د مځکې نه ایسته کړ ډسمس شو ته اوس د هغو وظیفه د خسې هر چېرې لکه مچ غوندې لګیا سلام د تا 2 ساعته نوم د وو دره نوشته کړی رئیس د چی شي د دو شورا او د شپې ټکسیواني کې وروره غریبي دی وکړه کار دی وکړه څه مو کوي ګوند 2 نفر نه 3 نشه راغلی دعوا وګوره شاهین صاحب محترمه دعوا وګوره دعوا د عباسین تر د اموتر عباسین دی دعوی ته وګوره خلک د خاندان هم هغه هم دغه څه خسړی ته د عباسین پورې چې دعوا کوي خو وخت در کمه ته دغه به ځای خبرې چې کې ګوره د به ځای خبرې چې کې مشرانو سره مثلا اوسه د وګوره کنځلې کې ذاته ډاکټر نجیب ته کنځلې نه کوم کې نقد کنځل استاد ډیر خلک دې منځوړي زه کارزي ته کنځلې نه کوم نقد کنځل استاد ولی شرم دی ته خو راشه راسن روزانه دا دی او هادي به ځای شروع کې نرشه ما قانې که ولا چې ګیر دې کوم 2 سری دې کوم په عقل کې پارش کې منطق کې سم در سره غږیږم ته نه وایم خدای نخسه کنځلې په ژوند نه درسه کوم څومره ساده انسان فهیمه په خدای دې تا بځای غاینه ته درېدل ځان مې یو لاس چاپېړی وه و شرمېږه خجالت وباسه په د لوی سر لکه بیټرۍ د موټر دی نیولې دی نه ته خو وخت راکړه ماته وپم تا خبر نه اول 100 روپیا کوم بیا دی وځ اول بیا 100 روپیا تا خبرې غونډه ده ټر پر ډمپر جر غر دا څه دی
د په کومه ژبه کې د په وردګو کې خدای ونه رویدله په پښتو کې دا نشته ولا که پنجابیان داسې غږي یا انګلیسان در هغه په ډغ نه کو غټ سړی روزانه لونګۍ دی ویل که غلام د پاشي شامله د پورته نیول د عمود یا باسین د مرګلا د ټرس د بر د ډي پی جی د روزانه نالپال دی او دا څه بادوي ته څه دوپړي ولې ته خدای دې تبانه لره دا رئیس یو ګوند خندا وګوره اوس کړی غږیږي شاهین صاحب دغه نجیبه پښتنه وردګ ته وخت ورکړه اوهو نجیبه پښتنه وردګ دغه جا څوک ده خدا خیر ګوره پښتنه وردګ فهیم وروره داسې وکړه چې یو کار وکړه په موضوع ته نه غږیږي کنځلې کوي فاش وایي ته غواړه زه چې مثلا زه خو ریښتیا یم شرمېږم نه غواړم چې ته نور نامبه ده چې د ما ومنه د فیسبوک پرېږده تا سره نه ښایي تا ګوند چې 2 نفر نه 3 نشه یو نفر درغه هغه هم دسکه ولاړه یعنی دو معنا دلیلی لکه تیګه غوند په مغزای باندې سنگینه ته هیڅ نه کوي دا خو چې نورم خرابې یو نفر درلود هغه هم دسکه ولاړه یو بل بیا عقل پیدا کړی و چې ریښه درته هغه نه پیدا ګرځول د خپل پوزه کې ګوتې ویلې ګولې جوړولې هم خلاص شو اما ومنه ته دغه شي تیر شه ولاش خپل ټیکسیوانی د کار د کدي موږ وروري د زړه سره مې نه کنځل چې بیا پښتنه وردګ نو زمانه معتبره در دې ما ورکوله کړه راکته کا نجیبه پښتنه وردګ لاندې فهیم پوه شولې د ما ومنه زه د ملګری دا بیا کنځلې ما کوي فهیم ما کنځلې ما کوي کنځلم تاسو کوي بناموسیم تاسو وګورئ نن د کړي د ما وروري یو د خابوسین وروره ما درته یو ورور مې د زړه سر مې د سترګو تور مې چار څه بل کنځلې د کړي د موږ مشر ته موږ مشرانو ته اصلا د تاسو سره هیڅ کار نه لري لیوانای دی لیوانی سره سړی بیا د ما په د لیوانی نه ما غواړم ما ورکوه تاسو سره ریښه درنه زه څه ویم په سیاست ته نه پیږي په خبره ته نه پیږي ټغ پغ ډم پغ جغ بغ غر غر کغ پغ دا شی لکه زرق غوندې لکه کارغه غوندې لګیای راته خو دغه د تا خبرې دی لالا تاسو سړی ما چیرې کنځلې کړي دا دروغ چیشته وایي خو چې نه دې کړی خو تاسو پنجاب کوشش تاسو غلط نه دی جاپان وردګ غیر فرضیات وای ټول فرضیات وای فرضیات وای حقایق اصلا وای نه تل ونه ګوره فهیم وروره د موږ مشر ته اوس هر څه بیا موږ څه نه درته وي ګوره زه تا ته همداسې ویلی شم داسې خبرې درته وکړم چې هغه ما ته معلومې دي منای سه یو وردګ چې ته څوک یې او څه کاری او څه شی خو نه بیایم دغه درته وایم چې د اخلاق کې د تجدید نظر وکړه د خدای لوري ته ولاړ شه که نه یو څوک کتاب ولوله ځان پوه کړه چې څوک دی افغانستان خلک څوک دي په دغه رقم سیاست چې ته چلوي باور وکړه چې دغه ولا که هغه وشم لوګری هم ته تانه مخکې دی چې میز صندوق در سره کي دغه یې دسکوړي د تانه لیوانیان وړي تر هغه چغ پغ بغ زه تانه پوښتنه کوم په قرآن لاس کې ستاسې مشر د پنجاب مرتد فاشیست وروره د دو سره د ما خبره وګوره د موږ هغه وګوره د موضوع وګوره د دا وګوره دته دا لکه هغه بیادبي دی ډېره ما فهیم صاحب تاسو سلام دی لکه سپای غونډه لیوانای چې هر چاته خلا چي موضوع یو شی سوال بل شی دا د تا مشر داسې دا د ما مشر دی ولې زه دومره کومه چې تا مشر ته یو متل وي د ما بد پلار څه ما وایه چې د تا ښه پلار څه ونه وایم ته د ما خوله د ما مشر ته ما اچوه د ما مشر دا بره مشر و چې امریکا په ګونډو کړه د الله په کومک و نصرت سره دغه یو سوال زه تا نه کوم فهیم صاحب چې دغه عسکر ژوندي کور ته ولاړ شي آیا دا ښه کار دی که نه خیر دې سم وغږېږي وزر کنه درته پرېږده چغه پغ دی فهیم صاحب هغه ستن مې ورته لګولې ده ستن نه ده هغه مې ورته ولګولې راوبشو محترم ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب هم د سره شاهین صاحب ډاکټر صاحب هم د سره هغه لري د په سابقه باندې لګ هغه د دی به وغږیږي او ډاکټر صاحب بیخي په خبر دی بیا دام تو ګوران تر بانتر چوف فهیم وردګ نور غاګو نه کې دا د اخلاص خبره مننه فهیم صاحب ما چوپ ما فهیم ما کاندل او ډاکټر مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام شاهین صاحب تا کلی موضوع واقعا چې کلی موضوع واقعا یعنی
د زړه مې داسې لړزه وخته. الله دې وساتي. زه په خپل هلته انجینر صاحب ډېرې ښایسته خبرې وکړې، ابوالمنصور ورور و، افول فدایي ورور و، د اروپا نه ډېرې ښایسته خبرې وکړې. نور داسې زیات شیان نه لرم چې دې خبرو کې زه ورګډ کړم، خو دومره به درته ووایم چې داسې خاص معلومات لاسته راغلل چې د خوست ولایت نه چې هلته یو ډېر خطرناک ضربتیان هلته موجود دي، امریکا موجوده ده، هغوی هم په 12 ورځو کې د خوست د ولایت څخه وځي. ښه په حرکت کې دي، خوست ولایت به پاک شي. دا چې زه په قام تڼا یم او زموږ په خوست ولایت کې ټول اکثریت 80% د دغه ضربتیان ټول تڼیان دي او زه یې پېژنم. زموږ د قام دي، حتی خپلوان مې دي. تاسو ودرګه ستاسو د لایف لارې نه چې ماته وخت درکو د دغه ټولو خپلوانو نه خواهش کوم چې حد اقل د 3 میاشتې لپاره په خپل کور کې کېنئ. اوزئ، خلک درنه وځي. بعد د 3 میاشتې نه تضمین خو خدای پاک کوي، بشک، خو بعد د 3 میاشتې نه موږ درڅو زه به هم درشم. ګوره دومره وخت نشم درتلای، تاسو له خطره نشم درتلای چې چپره باندې وهئ. زه به هم درشم، خو تاسو عریضې به زه د واقعیت ته داسې ټوکې مه بولئ. زما کاکاګانو ماماګانو زمنې څه بلایې هر څه یې ټول پېژنم. ګورئ کوچني زامن لرئ، پیغلې ښځې لرئ، مورګانې لرئ، اقلا د 3 میاشتې لپاره په کور کې کېنئ. بعد د 3 میاشتې نه خپلې عریضې راوړئ. تاسې عریضې به زه ستر جنرال موبین خان ته وروړم انشاءالله، او دغه شاهین صاحب ته به ورم. نور څوک نه پېژنم د لایف نه چې دا تاسو بیرته په خپلې وظیفه کې ونیسئ، هېڅ مشکل به نه وي. خو 3 میاشتې لپاره کېنئ په کور کې. دغه نور زه نشم په لایفو کې کتلی چې تاسو نه راځي وایي د مړ شو د دا شو د دا شو تذکرات ته. دا یو خبره مې کوله. ډاکټر صاحب ډېر ښه نظر ده، ماشاءالله. شاهین صاحب دغه نظر جدي ونیسئ، بالکل صحیح خبره. ډاکټر صاحب محترمه، دغه د خوست ضربتیان چې دلته دغه څو کاله دلته دغه امریکایانو سره مل وو، فکر کوم دغه اکثره د دغه کمونستانو اولاده به یې همداسې به ډاکټر صاحب ته به معلومات. بالکل ګوره زه په قام تڼا یم. ښه موږ په تڼیو کې 80% کمونستانو، د دوی اولادونه او 80% د ضربتیان دي. او کله چې سواد خو یې لرلی، سواد نه لري، بې سواده خلک دي چې په لسم سیمو خلاص کړی چې بله ورځ مې تشریعت ورکړ د افغانستان په معرف باندې مې خبرې وکړې. کوم تحصیل نه لري، خو د $200 دپاره ناست دي. خو بیا هم الحمدلله الله پاک رزق رسوي. بیا هم د خپلو خپلوانو ته وایم، د خپلو تڼیو ته وایم، که ډېر اقتصادي مشکلات در باندې راغلل، په خدای مې دې قسم دې دغې لایف نه تاسو لپاره به چنده ټوله کوم او تاسو ته به یې درولېږم. خو مقصد د 3 میاشتې کېنئ کور کې، 3 میاشتې. بعد د 3 میاشتې نه به راشئ، عریضې به ورکړئ، موږ به هم درشو، خلک به هم درشي، تاسو به بېرته وظیفې ته راشئ. ډاکټر صاحب که دې فکر کړی د کورونا د مرض نه خلک په کورو ناست دي، نو د جنګ نه چې خپل ورونه وژني، نو دا خو ډېر ښه پیغام دی ته ورکوي چې ورونو د الله روی ته وګورئ، که تاسو ژوندي پاتې شئ بل څوک د منځه یوسئ، تر قیامته به د زړه خوړین وي چې والله د ناټو د امریکا په خاطر باندې مې خپل کلیوال وویشته. دا یو. او د بل طرفه ریښه درته وایم په دغو جنګ کې که 3 میاشتې دی په کور وي، په دغو 3 میاشتې کې به مور خور ورور هم خوشحاله وي چې والله لالا مې په کور دی. دا 3 میاشتې چې ته د خلک ولې عسکر او وروره په خدای قسم شاید ژوندی پاتې شي، شاید د منځه ولاړ شي. که د څوک شهید هم کړي په دغو باندې دې په یاد اوسه چې په هغو دنیا ته قبر لاندې په قبر مابین کې به نه ټرامپ د تا په درد وخوري، نه پیسې، نه دغه انټرنیټ، نه دغه ملګري، نه دغه ټوپک، مغه هاګر و تنها ګر مغه ایمان و وجدان و مغه اعمال بودی وي. نو بهتره ای دغه چې دغه ډاکټر صاحب خبر ومنه، ما تسلیمیږه، په کور دی کینه، په خدای په قرآن امور خور بودی. زه دغه خپل خلک پیژنم، خپل خپلوان پیژنم، تڼي پیژنم. فکر وکړه چې سبا ته موږ هلته راغلو، دوی بیا راځي وایي دا کار وکړه، دا کار وکړه. په ژوند به درته ونه کړم، دغه ویډیو به زما شاید ای چې ما خو درته زری وکړې چې دغه 3 میاشتې اقلا په کور کې کېنه، بعد د هغې نه راشه بېرته همغه جګړن وي، همغه به مدیر وي، همغه به رئیس وي، همغه به هره بلا چې هغه به یې. خو مقصد اوس 3 میاشتې کېنئ کور کې. ډاکټر صاحب دا د موږ دا مقصد نه دی چې عسکر او وروره موږ اردو دې منځه وړو یا امنیت دې منځه وړو. نه په خدای دې دی ډاکټر صاحب، موږ غواړو چې دغه خلک ژوندي پاتې دا د موږ عسکر دي، د موږ سایمنصبان دي، پاینده کې به په دغه دولت کې ان شاء الله تعالی تخپل بیرغ لاندې، تخپل قومندان لاندې، دغه د لاس لاندې به وظیفه اجرا کا. دا نه چې مثلا د امریکا ته قومنده لاندې
ناتو ته قماندان دی په خدای وګوره ډاکټر صاحب ښځه د ما واکې د لالا وطن د ما واکې د امریکا اردو د ما واکې د سکاټ میلر او د خدای لپاره شرم دی زیاتې بالکل محترمه ته اشاره دی وکړه شاهین بخښنه غواړم ډاکټر صاحب دغه کمر شو دغه کونډه او یتیمان به دغه بیا سبا دغه جامعې باري بیا بدل خلکو سره غي په تکلیف یو سره دغه ژوندۍ پاتې شي خپل د کور سرپرستی به وکړي شاهین صاحب او دا یو بل د خبر ده چې دغه کونډه پاتې شي بیا به سبا موږ او ورونو د بعض خلک دي چې موږ توهین هیڅ چاته نه کوو حتی بد سړی ته بعض خلک دي چې خبر نه پي هغه ته چې وایي چې موضوع دا شی دا وایي مشران هم داسې دي هغه ته په اصطلاح د موږ تاسو لیونی وایي نو دغه خلک سره موږ لاسي داسې وضعیت کوو چې دغه خلک تاسو معرفي کوي چې دا ډېر رشخان خلک دي ډېر بیابه خلک دي او نه پوهېږي فامیل ته د موږ سلام دی خاندان ته د موږ سلام دی خو دغه نفر حتی په یوه خبر باندې نه ارځي پغ چغ ډمپغ او دا خبرې زه خپل اگر چې ریښه درته وایم د وردګو یم وردګو خلک ډېر محترم خلک دي او همدا رقم د نورو ولایتو غونډې مورونه دي دغه فرق نشته خو دغه سړي د وردګو نوم بد کړی دی نه وردګ چغ وایي نه پغ وایي نه ډمپغ وایي نه بوسخ وایي دغه شان دی وایي نو بنان دغه سره موږ داسې وکړ د په دو خاطر چې تاسو پوه شئ ډېره زیاته مننه را به شو کوم داسې نوبت ورکړو دغه بل ورور شاهین صاحب یو وضاحت به لاندو کوم شاهین صاحب یو وضاحت به لاندو کوم باسین صاحب بخنه غواړم ډېره بخنه غواړم دغه شاهین صاحب دغه اوریدونکو ته وایم چې شاهین صاحب د ډېر وخت نه په دې میډیا کې ده دلته چې کس راشي هغه انټرنیټ ضعیف او ضعیف شاید بیا راشي مهرباني باسین صاحب ښه ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شاهین محترمه ته ډاکټر صاحب ته عباس خان خو والله یار ډېر کمزوري کله باز یا کله کیس کله ډاکټر دی یار دا سړی نه کوي فاتح ځواک تاجر واورا تاسو په یو نوم کې څوک نه پرېږدئ بس ورجنه یار په ساره شنه په یوه نامه باندې ښه وغږېږي څه سواره وغږېږي خو نه غږېږي مهرباني شاهین صاحب ما تا خو سره شخصي کې پېژنم بعضه وخت راکړه یاره شاهین صاحب را بس موضوع ته تا ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکولی شي دغه ملیان دي که عسکر دي دغه د راسې دغه افغانان دي یا لکه دغه ډاکټر صاحب یو نظر وړاندې کړ چې دوی په خپلو کورو باندې کښېني شاهین صاحب محترمه زه د تاسې لایف د لارې د امارت اسلامي مسیرانو باندې دا د ما وینې خپل شخصي نظر ده امارت ټولو مسیرانو ته د ټولو مسیرانو امر ته موږ لبیک وایو چې هر امر و هغه په موږ باندې واجب ده خو مګر تاسې ته د امارت اسلامي مسیرانو ته چې خیر دونه ترحم مه ورسره کوئ قسم په خدای د دغه عسکر ده کمیلی ده کاربکی ده والله په بالله د افغانان داسې ورته ایښي ما چې موقع غواړي چې د افغانانو لاسونه دوی در ګریوانو پورې ورسېږي زه بیا شاهین صاحب تاسو ته مثال درکړم دا اوس ګوره په وردګو کې طالبانو پوسته له منځه یوړه ده یعنې دا ولس د افغانان ګوره دا طالبان نه وو دا مسلح خلک نه وو دا غیر مسلح خلک وو د کورو خلک وو دغه راغلو یعنې هغه دوی پوستې دغه د پوستو دوی کساتونه ګوره اخیستل یعنې دا ولس دونه ورته ډک ده دا د ولس په زړونو کې ګوره ارمانونه پاته دي دغه ولس په زړه باندې زخمي ده دغه ولس دا ډېر سخت دردولی دي خلکو خو زه په دې خبره کې د تاسې سره فکر نه کوم شاهین صاحب چې دا ولس په دې خلکو ته عفو وکړي قسم په خدای د اسلامي نظام راشي او راتلونکی دی انشاءالله الله تعالی دې زر ته زر راولي که دغه عسکر د هر کلي ګوره د هر کلي خپل سړی معلوم ده شاهین صاحب ما په خپل کلي دې وخت کې اسلامي نظام چې دی خوب دی خیر صبر وکړه اصلا ډاکټر هغه دی چې آرام ناست دی خدا ته څه رقم ته څه بلای روزانه د سهار راځي تر مایک مخلصه په نوبت کې دی وغه بیا لکه مچ خوندې خیز راوځي خو کینه مهرباني بسین سه بعض چینه بعض مایک مخلصونه شاهین صاحب محترمه د افغانانو ډیر سخت زړه ډک دي شاهین صاحب تان ګوره په خپل کلی کې ټول خلک ته پیژني ما پیژني بلم پیژني دغه چې دغه اربکیان دغه چې د عسكر دغه چې د مليان دغه د خپل کلیوال دغه رقم معلوم دي
هغه د وحشت او هغه د ظلم او هغه د کبر او هغه د غرور او هغه هر شی ګوره الته ثبتېږي د هغو خلکو په زړه کې دا شی زه فکر نه کوم چې دا خلک د افغانان مات کړي خو بیا هم امارت اسلامي ډاکټران دغسې یو طرف ډېر کم وخت پاتې دی د بعضې وروڼو ته نوبت کوم صابر کوچی صاحب مهرباني وکړه په لنډ الفاظو کې خپل نظر شریک کړه د وروڼو سره الله دې وساته صابر کوچی صاحب مبارک تاسو انټرنیټ ضعیف دی الله دې راته وساته کوچی صاحب مبارک بیا په خپله باندې وار وغږدي په همدغه ځای کې ټنګ پنګ غږ دې نه راځي غږ دې نشته الله دې وساته راوبشو ځواک صاحب سلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ شاهین صاحب ته ډاکټر صاحب ته او اباسین صاحب ته ټول ملګرو ته زړه کوم سلامونه کوم خدای دې وکړي چې ورځ مو خیر سلام ته وي نمونه یادوي به ټول ته وي نه ته سلام نه کوم مړ ته خو جوالي دا هغه مشکاته کو زه ته خبرو نه پیار وخت مې خو څه سره کسبګه غونډه ورځم ما کړی چې ځکه مېرا مې شاهین ته دې بیلبورډ غلمغال د ځواک صاحب ته غلمغال د ملګرو غږونه دي بیخي زه به باندې کوم صبر روسته به خبرې الله دې وساتنه خدای نو کومه ټوکه ونه کې به خلک وایي دسته وایي دا ورور اسلام سلام اسلام آشم احسان جان مهرباني وکړه احسان جان دغه ډیر لاړ راغی شاهین صاحب ته ته وخت ورکړه احسان جان صاحب مهرباني وکړه ډیر لاړ راغلی مهرباني احسان جان لږی نو خپل باندې دون ځان پیغام د خپل نوم ته جان هم نشته کړی دی موږ ته ولا که څوک په ژوند جان وو ځان ته جان وایي ها نو د ورونو د موږ خو 2 دقیقې پاتې دي بیا هم که جنرال صاحب راشي دغه موږ ته د صحیح ملکوتی وینا وکړي او د صحیح کاکا وغږي دا به ډېر خوند وکړي موږ عسکر ورونو ته وایي چې د موږ ورونه یې په ولا او بلا کوم زړه کې ژبه هم یوه دین هم یو وطن هم یو خاوره هم یوه اما دا جبرو جان ته داسې لار غوره کړې ده چې سر وهم سنګر نیسم او هغه هم د چا د خپل وطندار کاش کې تا د امریکایي سر وهلی کاش کې تا د ناټو سر وهلی کاش کې تا د پنجابي سر وهلی کاش کې تا د هندو سر وهلی خو د تا خو غون سر وهل څوک دي د ماما زوی د عمه زوی د خاله زوی د کاکا زوی کلیوال وطندار د یوه کلي د بل کلي موږ خو ونه لیدل د پاکستانیانو ادیرې د پنجابیانو ادیرې په افغانستان کې موږ ونه لیدل د امریکایانو ادیرې یو امریکایي چې مړم شي هغه مردارم شي هغه امریکایان د سکیوس په خپل خاور کې او طالبان هغه خلک دي چې په غونډه دنیا کې پارکونه جوړ کړي دي امریکایانو ته پارکونه جوړ کړي دي بس کې ګرځي انګلیسانو ته جوړ کړي دي همغه رقم چې انګلیسانو او فرانسویانو ته افغانانو ماته ورکړي و دغون مسیان راغله اشرف غنی و کرزی هغه ته مډالونه ورکړ څونه شرم ده که چیرې د احمدشاه بابا راژوندی شي میر مسجدی خان هم در رقم مثلا غازی اکبر خان وزیر اکبر خان و هم در رقم محمد جان خان وردگ هغه بود دغه تو د اشرف غنی مخ ته ورتو کی چې موږ دا ووژل او ته د موږ په نامه مډال ورکوي دا ډیر شرم ده چې د تاسو د قهرمانانو چته خاور لاندې پراته دي چې هغه افغانستان دغه په نامه باندې یادېږي ژوندی دی دغه په نامه باندې مډالونه دغه خرو په سینو باندې ورټینګ کړل چې هغه ریښه درته مرځي نه او هغه نن روان دي عسکرجانو ته تنها پاتې کېږي ادې تا بادار نو بنام ته چې اوس په سنګر کې ناست ځان سره فکر وکړه ښه ودې ویشتل ته ژوندی پاتې څوک دې وویشتل بیا هم افغان ده طالب چې تا نیسي ژوندی دی خوشی کوي وژلی دي شي کنې زړونه د غونډه دونه درته ډک دي 20 کاله د غلامي وکړه 1 کال کېږي چې ته اوس تسلیمېږي هغه هم خپل ورونو ته راځي ته امریکایانو ته نه تسلیمېږي پنجابیانو ته نه تسلیمېږي ته خپل ورونو ته تسلیمېږي دا زه چې ملامت یم زه تا ته تسلیم یم خو زه نه یم ملامت نه د امریکا سره ولاړ یم نه د پنجاب سره نه د ایران سره نه د پاکستان سره نه د بلوچستان سره نه د ترکمنستان نه د تاجکستان سره خپل کلی نه دفاع د خپل ناموس نه دفاع د خپل دین نه دفاع د خو واجبه در مسلمان در افغان او در انسان ده امریکایانو د خپل ملک نه دفاع وکړه د دوه بلډینګو په سر باندې عراق چپاکا ایران هغه هم چپاکا سوریه هم چې هغه کله په بل مخ کله او افغانستان په بل مخ دوه بلډینګ وو او د موږ تاسو روزانه